د لوی او بخښونکي الله تعالی په سپېڅلي نامه یو ځل بیا مو اختر مبارک شه او سهار مو نیکمرغه. خدای دې وکړي چې ښکلی سهار مو پیل کړی او په دې هیله چې روغ رامټ اوسئ. دا شمشاد دی او زه بلال مشل د روڼ سهار خپرونه درته وړاندې کوم. د خپلو ټولو همکارانو درته یو ځل بیا ښه راخلاص وایم. خدای دې وکړي چې یو ښکلی سهار مو پیل کړی او په دې هیله چې دغه باراني سهار مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره له خیره سره پیل کړئ او آهسته آهسته د ورځې تر پایه پورې یوه ښه ورځ ولرئ. درنو لیدونکو، لکه څه رقم چې پوهېږئ نن د شنبې ورځ ده، پرون د اختر درېیمه ورځ وه، نن د اختر څلورمه ورځ ده. اوس هم په افغانستان کې عمومي رخصت اعلان شوی دی ځکه د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي دي چې د شنبې په ورځ هم عمومي رخصت دی. نو پرون باران و په هیواد کې، ویل کېږي چې په ډیرو زیاتو ولایتونو کې عین 25 نه تر 30 ولایتونو پورې بارانونه اټکل شوي دي. نن سبا حتی ډیری خلک وایي چې بل سبا هم په دې اونۍ کې ډیری ولایتونو کې بارانونه کیږي. پرون د اختر درېیمه ورځ وه، ډیری ولایتونو کې بارانونه ول، که څه هم د اختر لمانځنه یو څه د خلکو څخه پاتې شوله. نن هم کولی شي چې هغوی ورسي د خپلو دوستانو څنګ کې، خو ډېر زیات پام دې وکړي تر څو باران ډېر زیات نه وي. ځکه د کابل په واټونو کې پرون اوبه هم ډېرې زیاتې وي، خلک ډېر زیات پازاب کړي ول ځکه په ویالو کې کثافات ډېر زیات وي. زموږ تاسو کابل ښار چې دی دا نو بیا هغه د اوبو د وتلو یو ښه سیستم هم نه لري، کانالونه مو ډېر سم نه دي، کانالیزاسیون مو سم نه دی، په واټونو کې اوبه راوتې وي او خلک ډېر زیات پازاب کړي ول. نو خدای دې وکړي چې نن که څه هم باران اټکل شوی دی خو دومره ډېر باران ونه شي چې مثلا ستاسو د اختر لمانځنه چې پرون در څخه یو څه کمزورې سوله پاتې سوله هغه در څخه خدای مکه نن پاتې نه وي. نن موږ هم په دې خپرونه کې ځینې میلمانه لرو چې هغوی سره به د ځینې اختر په موضوعاتو باندې خبرې وکړو، لکه په هیواد کې د ځینو ولایتونو امنیتونه، همدارنګه په کندهار ولایت کې د اختر لمانځنه. نو په دغو ځینو موضوعاتو باندې به انشاءالله الرحمن موږ خبرې هم وکړو. نو تاسو هم تر پایه را سره ملتیا وکړئ تر څو د خپرونې د ټولو موضوعاتو څخه برخمن شئ او په پای کې ښه معلوماتي خپرونه سره ولرو. نو دا به ډېره ښه وي چې تر پایه را سره ملتیا وکړئ. درنو لیدونکو، لومړۍ برخه د اړیکو برخه ده. تاسو کولی شئ له موږ سره اړیکې ونیسئ تر څو تاسو ستونزې را سره شریکې کړئ، هغه څه چې مشکلات دي ستاسو په سیمه کې، ستاسو په چم کې، ستاسو په ګاونډ کې، نو کولی شئ له موږ سره یې شریکې کړئ تر څو موږ یې له مسؤلینو او چارواکو سره شریکې کړو او هغوی ورته د حل لاره پیدا کړي او له خیره سره یو ښه او خوشحاله ژوند بیا ولرو. نو درنو لیدونکو، لکه څه رقم مې چې ویلې په ډېرو ولایتونو کې د بارانونو او د سیلابونو د راتګ اټکل شوی دی. تقریبا د 20 نه تر 30 ولایتونو پورې ویل کېږي چې بارانونه کېږي او په دغو ولایتونو کې په ډېری سیمو کې د سیلابونو د راتګ اټکل هم شوی دی. طبعا د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست به هم دغه موضوعات په ټولنیزو رسنیو کې، په تلویزیونونو کې، په راډیوګانو کې له تاسو سره شریک کړي وي. همدارنګه د هوا پیژندنې ملي ریاست هم ګوندې دغه ډول موضوعات له تاسو څخه نه وي پرېښي چې تاسو ترې خبر نه اوسئ. نو انشاءالله حتما به تاسو خبر اوسئ د میډیا له لارې، د ټولنیزو رسنیو له لارې، همدارنګه د تلویزیون له لارې. نو ښه خبره ده چې تاسو په هغه سیمو کې چې ژوند کوئ او هغلته تاسو پوهیږئ چې د سیلابونو اټکل شوی دی، نو له هغه سیمو څخه ووځئ تر څو خدای مکه په دغو ښو ورځو کې، د اختر په ورځو کې د مالي او ځاني زیانونو سره مخامخ نه شئ. له بده مرغه ما چې پرون ماښام رسنۍ ولیدلې، تر دې دمه 2 هغه ولایتونه چې هغلته یو څه سیلابونه راغلي دي، یو روزګان دی او بل هم د هلمند سنګین ولسوالۍ ده چې ډېر زیات سیلابونه راغلي دي او ځینې هیوادوال د مالي او ځاني زیانونو سره مخامخ کړي دي. نو هیله ده د مسؤلینو څخه، هیله ده د چارواکو څخه تر څو دغو سیمو ته ځانونه ورسوي او خلکو ته لومړنۍ مرستې ورکړي تر څو هغوی وژغورل شي، هم یې ځانونه او هم یې مالونه. نو ښه خبره ده چې مسؤلین دغې برخې ته یو څه ډېره پاملرنه وکړي. له نیکه مرغه لومړنۍ اړیکه لرو. سلام علیکم، ستړي مه شئ، سهار مو بخیر. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ډېره زیاته مننه. تاسو خپله ښه یاستئ؟ صحت مو ښه دی؟ ژوند په خیر دی؟ الله رحم د ټول هیوادوالو ته د نیکمرغ د اختر وړوکی اختر د امن په فضا کې مبارکي ویلو. ډېره زیاته مننه. الحمدلله چې سږنی اختر ټولو کې په امن کې و.
ډیره زیاته مننه، خیر اوسئ، سلامت اوسئ. ستاسو د عام اختر ډیر ډیر مبارک وي. الله تعالی دې ستاسو اطاعتونه او عبادتونه هم په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. دا راته ووایي چې له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې ده، نوم مو څه دی؟ موږ د جلال آباد نه اړیکه نیولې ده. د تیر شوي اختر یو ګزارش دلوي چې الله تعالی دې موږ له داسې مشران راکړي لکه دره کړي چې دي. تیر د اختر کې زموږ د دې ځای مشران د جهاد مولوي صاحب خالد زوی راغلو، د موږ صاحب په شپږمه ناحیه کې لمونځ وکړو او د کابل نه ځان ورسولو، د خلکو شکایتونه یې واورېدل او بیا په ضمن کې د هغې جهاد شهیدان بچي راټول کړه. هغوی د شخصي لګښت نه د خپلو مجاهدینو خلکو نه هغه او تحفې ورکړلې، هغه شهیدانو بچي یتیمان یې ونازول. نو موږ د دې خلکو نه ډېر ځکه خوشحاله شو چې په تېر شل حکومتي وخت کې نه یو وکیل راغلی چې د یتیم له پیسې ورکړي، نه یې ښه وکړه نه بد. دا اولنی ځل دی چې د یتیم په سر باندې یو مشر رسي لاس کش کوي. مجاهد انوارالله مجاهد صاحب راغو او د دې خلکو د یتیمانو سلګونه راټول کړه. دا په نتیجه تخفیف خو الله تعالی دې دله اجر ورکړي او د یتیمانو په ژورش یې وکړو او هغو له یې ډاډګیرنه ورکړه په هر لحاظ کې. ډېره ښه خبره. ټولو مشرانو نه دا په هر ولایت کې چې د یتیم د هر یتیم چې وي باید هغه په سر لاس کش کړي، هغه له د تعلیم او د هغه زمینه برابره کړي. ډیره زیاته مننه، خیر اوسئ. بېشکه هماغه مشران زموږ په کار دي چې هغوی په خپل ملت باندې مهربانه واوسیږي، د تعلیم زمینه برابره کړي، خدمات وکړي تر څو هیوادوال ترې خوشحاله اوسي. تاسو هغه دی څومره خوشحاله یاستئ او دا د خوښۍ ځای دی چې تاسو له خپلو مسؤلینو څخه خوشحاله یاستئ، ځکه هغلته یې خدمات برابر کړي دي او په خلکو یې لاس راکش کړی دی. ډېره ښه خبره ده. راځئ د اختر په تړاو راته ووایئ، په ننګرهار کې اختر څنګه و؟ تاسو ویلي چې ډېر د امن په فضا کې دغه اختر تیر شو او طبعا د امن په فضا کې نو د هیوادوالو دغه د اختر لمانځنه هم ډېره ښه وي. نو تاسو راته دا ووایئ چې د اختر لمانځنه څنګه وه؟ ښه، له بده مرغه اړیکه هم پرې شوله. درنو لیدونکو کله هم چې له موږ سره اړیکه نیسئ نو هیله ده چې یو سم ځای ځان ته انتخاب کړئ تر څو موږ ستاسو غږ واورو، تاسو زموږ غږ واورئ او دغه اړیکه هم پرې نیسئ او بیا زموږ او تاسو دغه خبرې هم تر پایه وي او افهام و تفهیم یو څه اندازه سم وي. نو ډېره ښه خبره ده چې د اړیکې په وخت کې یو سم ځای انتخاب کوئ او د تلویزیون غږونه هم بشپړ سره ټیټ وساتئ. درنو لیدونکو لکه څه رقم چې پوهیږئ د اختر ورځې دي، باران هم وشو، هوا هم یو څه اندازه بیرته سړه ده. په سهار او ماښام کې که موږ او تاسو وګورو هوا بیرته یو څه اندازه سړه شوې ده او د اختر څخه وروسته موږ او تاسو نو یو څه بدپریزیانې هم وکړې، ځکه د روژې په میاشت کې موږ او تاسو د ورځې په اوږدو کې ډېر څه نه خورو. سهار او ماښام چې یو څه خورو نو د ورځې په اوږدو کې یو پریز هم کېږي او په عموم کې هغه څه رقم چې موږ او تاسو پوهیږو د روژې مبارکې حکمت هم همدغه دی چې ځینې هغه ناروغیانې چې موږ او تاسو لرو هغه له بدن څخه ورکوي، ځکه دا وایي د بدن او د جسم او د اعضاو او د عضلاتو یو ډول صفایي ده. نو موږ او تاسو پوهیږو چې روژه الحمدلله ډېره ښه تېره سوله، خو د اختر په ورځو کې موږ او تاسو یو څه اندازه بدپریزي وکړل او بیا یخني هم راغله، بارانونه هم وشول. نو هڅه وکړئ چې ځانونه لږ ګرم وساتئ تر څو ناروغه نه شئ، ځکه زکام او د ستوني درد بیا یو ځل ډېر زیات پیدا شوی دی او خلک یو څه په تکلیف دي ترې. نو ښه خبره ده چې ځانونو ته مو پام وکړئ. اړیکه لرو. سلام علیکم، ستړي مه شئ، سهار مو په خیر. بله، سلام علیکم، ستړي مه شئ، سهار مو په خیر. بله، سلام علیکم. ښه، زما په نظر باندې چې دوی زموږ غږ نه لري، نو خدای دې وکړي چې تاسو لکه څه رقم چې ما مخکې وویلې یو سم ځای ځان ته انتخاب کړئ، د تلویزیون غږ مو ټیټ کړئ تر څو موږ او تاسو سره خبرې وکړو او افهام و تفهیم مو سره وشي. درنو لیدونکو ویل کېږي چې د احمدشاه بابا په مینه کې یو مکتب خپل فعالیت پیل کړی دی او هغلته یې د نجونو لپاره هم یو څه د درس زمینه برابره کړې ده. زه اوس غواړم په دغه موضوعاتو باندې بشپړ معلومات درکړم، خو یوه اړیکه لرو، له دې اړیکې څخه وروسته به بیا معلومات درکړم. اړیکه لرو. سلام علیکم، ستړي مه شئ، سهار مو په خیر. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. استاد په خیر یې؟
مننه خیر اوسئ اختر مو مبارک شه لومړی مو د تلویزیون غږ ټیټ کړئ خوشحاله اوسم ستاسو د اختر مبارک شي ستاسو د نړۍ شرشانه له دو تلویزیون نه هم ته د اختر مبارکي ور په دې نه ده چې خوشحاله اختر یې پیل کړی او خوشحاله اختر یې پای ته رسولی وروره ډیره زیاته مننه خیر اوسئ سلامت اوسئ خدای دې ستاسو اطاعتونه او عبادتونه هم په خپل دربار کې قبول کړي دا راته ووایي چې څنګه و اختر له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده نوم مو څنګه دی خوشحاله اوسئ الله دې جنتي کړه نوم یې شریف الله ده د ننګرهار څخه مې اړیکه نیولې وروره ستړی مه شو بیا هم په خیر راغلی ننګرهار کې د ځوانانو اختر څنګه و تاسو څنګه ولمانځه خوشحاله اوسو ماشاءالله دې په ننګرهار کې ځوانان ښه په مینه او ښه په خوشحالۍ سره اختر ته کړی ده او دا اوس هم دا روان دی وروره او ملګري دوستان ښه په خوشحالۍ سره لګیا دي ډېره ښه خبر ده دا راته ووایي چې باران شته دی که نه وروره باران خو شته ماشاءالله ښه لګیا دی ورېږي ډېره ښه ده الله دې د رحمت باران کړي ډېره ښایسته جوړه کړې او په شلي هوا ده ډېر ساحل ډېر ښایسته شنې شوي ډېره ښه ده ډېره ښه ده ډېره ښه ده د ننګرهار د چکر موسم دی همدغه وخت تاسو هم ترې خوند واخلئ دا راته وایي چې په نږدو سیمو کې خو به مو خدای ناخواسته سیلابونه نه وي راغلي ځکه بارانونه وایي ډېر کېږي او ګوندې په ځینو ولایتونو کې سیلابونه راشي دا راته وایي چې وضعیت څنګه دی خدای مکه دغسې کومه پېښه خو به نه وي شوې فعلا خو وروره څه مشکل نشته ځکه چې باران نه ده سره چې فرض ځای هغه د سیلاب هغه وګرځي که نه هغه څه احتمالي سیناغونو داسې باران د فرض خالي ځمکه له ښایسته شوې ده او د هغه فصل پاتې شوی نو داسې باران نه چې فرض ځای کې سیلاب ورسوي یا چاته مشکل ووي یا څه بل حادثه څه وي که نو انشاءالله څه نشته ډېره ښه خبره ده ډېره ښه خبره ده خیر اوسئ مننه سلامت اوسئ چې اړیکه مو ونیوله کومه ستونزه که نه وي نو تاسو ته باقي ښه ورځ غواړم خیر اوسئ ډېره زیاته مننه چې اړیکه مو ونیوله ومو لیدل چې هېوادوال مو و او د اختر په تړاو یې خپلې مبارکیانې له تاسو سره شریکې کړلې ښه درنو لیدونکو نو د مکتب په تړاو مې ویلې په احمدشاه بابا مینه کې وایي یو خصوصي مکتب د دې عنوان لاندې چې د مدرسې او مکتب ترمنځ باید واټن او فاصله له منځه ویوړل شي تر دغه سرلیک او نامه لاندې د نجونو لپاره د تعلیم زمینه برابره کړې ده که څه هم د داسې یو زده کړو زمینه یې ورته برابره کړې ده چې په هغه کې ساینسي مضامین هم شته دي او د اسلام او د دیني مضامینو تر څنګ یې داسې یوه ښه ټولګه رامنځته کړې ده نو تقریبا پخوا به داسې ولوایي چې په مکتب کې به یا هماغه مدرسه کې به یوازې دیني کتابونه تدریس کېدل او په یو برخه کې به لکه د مکتب درسونه تدریس کېدل خو اوس وایي د دواړو واټن د له منځه وړلو لپاره یې د دواړو دغه برخې چې دي یو ځای کړي دي او یو ५ پکې ساینسي مضامین دي او یو ५ پکې دیني مضامین دي دومره یو ښه د تعلیم زمینه یې برابره کړې ده چې مه کوئ پوښتنه په هغه کې ریاضي هم شته ده په هغه کې انګلیسي هم شته ده په هغه کې ځینې ساینسي مضامین هم شته دي په دغو دیني مضامینو کې بیا وایي تفسیر هم شته ده ترجمه هم شته ده قرآن هم شته ده ډېر ښه مضامین یې پکې ځای پر ځای کړي دي چې مه کوئ پوښتنه که چېرته مکتبونه دغسې کوم څه وکړي د مدرسې تر نوم لاندې وي د مکتب تر نوم لاندې وي تر څو د خلکو لپاره د تعلیم زمینه برابره شي او زموږ او تاسو خویندې بې تعلیمه پاتې نه شي دغه مکتب چې په احمدشاه بابا کې پیل شوی دی دا ډېر یو ښه کار شوی دی ځکه هم یې د دیني مضامینو هغه تشه ډکه کړې ده هم یې د ساینسي مضامینو همغه تشه ډکه کړې ده نو ښه خبره ده چې دولت په دغو کارونو باندې هم ډېر زیات کار وکړي په همغو مکتبونو کې دغسې سیستم جوړ کړي دغسې یو کرکولم برابر کړي تر څو د دینی مضامینو ترمنځ تعلیمي نصاب هم پیاوړی شي او ساینسي مضامین هم ولري دا به ډېره ښه وي نو بل اړیکه لرو اوس هم ورځو د اړیکو په لور باندې سلام علیکم ستړي مه شئ اختر مبارک په خیر راغلی خپرونې ته سهار مو په خیر بله احترامات وزارت البته شکر الله در په محکم د لغمان ډېره زیاته مننه شکر الله جان اور په خیر راغلی لغمان څخه لږ دې ځای ته تغییر ورکړه تر څو غږ دې سم راسي تاسو څنګه یاستئ صحت مو ښه دی انشاءالله اختر مو په خیر شو
د خدای فضل د الله رحم د خیر کړي دي. شکر دی چې په خیر سره تیر شو. د تلویزیون غږ دې ټیټ کا. دا راته ووایه چې په لغمان کې اختر څنګه و؟ د اختر لمانځنه څنګه وه؟ خلکو سره رقم ونمانځه؟ ښه درنو لیدونکو، کله هم چې له موږ سره اړیکه نیسئ نو هڅه وکړئ چې یو سم ځای ځان ته انتخاب کړئ او ترڅنګ یې د تلویزیون غږ په بشپړ ډول سره ټیټ کړئ. له موږ سره خبرې وکړئ، په موبایل باندې زموږ غږ واورئ تر څو فاصله رامنځته نه شي. عموما کله چې تاسو لومړی تلویزیون ته غوږ نیسئ او بیا موږ ته ځواب راکوئ نو دلته فاصله رامنځته کیږي چې بیا موږ دې ته اړ کیږو تر څو ستاسو اړیکه پرېږدو چې بیا نو د نورو هیوادوالو وخت هم ونیول شي او هغوی نو له موږ سره اړیکه ونیسي او خپلې ستونزې، خپل نظریات، وړاندیزونه چې لري له موږ سره یې شریک کړي. تاسو کولی شئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ او د خپلې سیمې ستونزې له موږ سره شریک کړي تر څو موږ یې تر مسؤلینو پورې ورسوو. څومره به ښه وي چې همدا اوس ټلیفون واخلئ او له موږ سره یې وصل کړئ تر څو په اړیکه کې شو. اوس هم اړیکه لرو. سلام علیکم، ستړي مه شئ، سهار مو بخیر. بله سلام علیکم، تاسو ښه یاستئ؟ صحت مو ښه دی؟ سهار مو بخیر ورور، اختر مبارک شه. ډېره زیاته مننه، سلامت سئ. ستاسو دویم اختر مبارک وي. په خیر راغلی خپرونې ته. سهار مو بخیر. د تلویزیون غږ مو ټیټ کړئ، زه بیرته خپل غږ اورم. تاسو موبایل له لارې موږ سره خبرې وکړئ. بله د لغمان ولایت څخه. ښه، د لغمان ولایت څخه په خیر راغلی. د تلویزیون غږ دې ټیټ کړه، دغه کوچنیان هم که درنه لرې کړي ډېره به ښه وي نو له موږ سره خبرې وکړئ. تاسو څنګه یاستئ؟ اختر مو څنګه وه؟ الله شکر ده، ماشاءالله. په لغمان ولایت کې خو ماشاءالله اختر ډېر ښه تېرېږي. ډېره ښه خبر ده. ځوانان څنګه ول؟ د ځوانانو ترمنځ د اختر لمانځنه څنګه وه؟ والله ماشاءالله نورو کلونه ډېر ښه و، ډېر ښایسته و ماشاءالله. ډېر هوا صفا هوا او پسرلي هوا ده، موسم ښه ده، بارانونه شته ده، دښتې غرونه ټول شنه دي ماشاءالله. ټول چکر کوي چې ځوانان نو. پرون څنګه کیسه وه؟ په کابل کې خو باران ډېر زیات و او ځینې ځوانان داسې له چکرونو پاتې سول، ویلې چې نن به انشاءالله الرحمن د اختر درېیمه لا ولمانځو. دا راته وایي چې نن هغلته کیسه څنګه ده؟ پرون څنګه وه؟ نن د اختر څلورمه څنګه تېروئ هغلته؟ ماشاءالله پرون هوا ښه و، دونه باران نه و، خو نن شپه لږ باران زیات شو نو بیا هم ښه هوا ده. باران اوس میده میده ورېږي ماشاءالله، ښه هوا ده. ښه، ډېره ښه خبر ده. ښه نو تاسو پرون اختر لمانځلی ده، بیا نو تاسو ښه خوند ترېنه اخیستی. نن نو د هغه سیمو خلک چې پرون ډېر زیات باران و، که څه هم نن هم د ډېر زیات باران اټکل شوی دی، خو خدای دې وکړي چې لږ لږ باران وسي ځکه د اختر ورځې دي او که څه هم باران خو د الله تعالی رحمت دی، الله تعالی دې ښه کړي، د خیر باران دې کړي. خو بیا هم په ځینې سیمو کې د سیلابونو اټکل ورسره شوی دی او د اختر ورځې هم دي. ښه به وي چې خدای مکه دومره باران نه شي چې ډېر زیات سیلابونه وشي او دغه د اختر ورځې هم ښې تېرې سي. بیا خو باران دی او خپل ملک دی، بیا به کېږي. نو ډېره زیاته مننه چې اړیکه مو ونیوله، که څه هم اړیکه ستاسو پرېسوله. نو درنو لیدونکو، د اړیکو برخه هم پای ته ورسېدله. له موږ سره اوسئ. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. د خپرونې دوام دی. هغه لیدونکي چې همدا اوس له موږ سره یوځای شوي دي د هغوی د هم ډېر سهار په خیر وي. درنو لیدونکو، لکه څرنګه هم چې پوهیږئ د اختر ورځې دي، طبعا تاسو به هم تفریح کړې وي، تللي به وئ په چکر باندې، په منظرې باندې. په همدې باندې خبرې کوو چې د اختر په خوښو ورځو کې، په عموم کې په ځانګړو ورځو کې تفریح کول، چکر وهل، په منظرې باندې تلل، د خپلو خپلوانو حال اخیستل، دا په صحت او روان باندې څومره زیات اغیز کولی شي. که اغیزې وي هغه باید څه ډول اغیز وي او څومره مثبتې پایلې درلودلی شي. انسان باید په دغو ورځو کې صحیح ده که چېرته اقتصادي ستونزې لري څه ډول کړه باید ترسره کړي تر څو د هغه صحت او روان
خوندي اوسي له ناروغیو څخه نو په دغه موضوعاتو باندې تم کیږو لکه څه رقم چې پوهیږئ نو طبعا په دې برخه کې موږ باید د ارواپوه د برخې استاد ولرو او د ارواپوهنې په برخو باندې خبرې وکړو نو د پوهنتون استاد او ارواپوه ښاغلی نصیب الله ذکي را سره په خپرونه کې میلمه دی تر پایه را سره ملتیا وکړئ سلامونه استاد ستړي مه سئ په خیر راغلی اختر مو مبارک وعلیکم سلام مشل جانه ډیره مننه ستاسو د هم نیکمرغه کوچنی اختر مبارک وي او طاعتونه روژې مونځونه تراویح مو قبول شه یو ځانګړی سلام او اختر مبارکي د شمشاد ټلویزیون درنو لیدونکو ته او زموږ دوستانو ملګرو ته چې هغوی مو اختر کې لیدلی نه دي نو هغوی ته د اختر مبارکي او په دې امید چې خوشحاله اختر پیل کړی او په خوشحالۍ سره تر دې دمه سرته رسولی ډېره زیاته مننه خیر اوسئ استاد خدای دې وکړي چې تاسو هم روزه په خیر تېره کړې مننه او اختر هم انشاءالله چې په خیر خیر ډېره مننه خیر اوسئ سلامت اوسئ استاد لومړی راته خپله ووایئ اختر و ځانګړې ورځې وې تفریح ته ولاړئ چکر ته ولاړئ ملګري دوستان مو ولیدل څومره خوند دې درکړ صحت روان باندې مو څه رقم تاثیر درلود ډېره مننه مشل جانه کور ودان چې ډېر بهترینه موضوع ته هم په خپرونه کې ځای ورکړی دی دا چې د انسان په رواني وضعیت باندې بېلابېل عوامل مثبت تاثیرات پرې باسي او انسان ته رواني خوښي وربخي په ټوله کې نو یو د هغې عواملو نه هغه هم د اختر نیکمرغه او باسعادته ورځې شپې دي چې دا هم مستقیما د انسان په رواني وضعیت باندې مثبت او ښه تاثیرات لرلی شي او انسان ته رواني لحاظ باندې خوشحالي او شادابي وربخي او ډېرو خفګانونو غمونو ناخوالو ناورینونو نه بیرون ته کوي او په یو خوشحاله فضا کې دوی کولی شي چې ژوند تېر کړي نو طبعا ستاسو د پوښتنې په ځواب کې چون اختر دی طبعا هر سړی دغه اختر غواړي چې باید په خوشحالۍ سره ولمانځي مونږ هم مغه د سوته په کتو سره چون اختر شپې ورځې وې دوستانو کره لاړو ځینې دوستانو کره چې د توان نه پوره وه البته نو تر څنګ یې ملګرو سره چې زموږ نږدې ملګري دي هغوی سره تفریح ته ولاړو چون زما ملګرتوب هم ټول د پوهنتون استادان اکاډمیک خلک دي هغوی هم چون په درسونو کې تدریسي فعالیتونو کې اکاډمیک کارونو کې مصروف وي او دغه کارونه نسبت جسمي کارونو ته دغه رواني او ذهني کارونه چې دي د علمي اکاډمیک فعالیتونه چې د رواني لحاظ ډېر زیات تاثیرات پرې باسي انسان باندې خسته کوي سړي ته استرس ایجادوي نو دغسې کارونه شغلي یا کاري سترس رامنځته کولی شي چې د دې کاري سترس لپاره بهترینه حل لاره هغه په میله تفریح او چکر باندې وتل دي یو څو شیبې ملګرو دوستانو ته ځانګړي کول وقف کول دي تر څو هغوی سره سړی کیني او زړه خواله سره وکړي خبرې سره وکړي ټوکې ټکالې وکړي تر څو چې هغه سترس چې د کار له وجې نه کاري بوج له وجې نه رامنځته شوی دی دغه سترس او دغه رواني فشار له منځه لاړ شي موږ هم په اختر کې ملګرو سره لاړو چکر مو وهه تر ګلغونډۍ پورې لاړو قرغې پورې ولاړو نو ما سره د پوهنتون استادانو د بلخ پوهنتون پکتیا پوهنتون دا استادان زما ملګري ما سره صنفیان هم دي دوی سره موږ په چکر لاړو او دغه خوښۍ مو په ګډ شکل باندې ولمانځلې تصاویر مو سره واخیستل هغه خوښي چې دوی د وروسته دې نه چې موږ د چکر نه راستانه شولو نو د استادانو ویل چې ولا ځانګړی کیف یې وکړه دومره چې موږ کور کې پاتې وو ملګري دوستان راغلي وو دوستانو کره لاړو دونه کیف موږ د دې اختر د ورځو نه ونه کړه لکه د نن ورځ چې موږ د دې اختر ورځ نه واخیسته دویمه ورځ د اختر وه ډېره ښه طبعا موږ او تاسو ورته اختر مبارکیانې وایو چې اختر مبارکي ته ولاړې یا څوک در کره راغی که رانغی نو پاسل کې دا تفریح ده میله ده چکر ده او منظره ده تاسو هم ویلې چې ډېر ښه تاثیر لري د کومو سټریسونو د کومو فشارونو د له منځه وړلو لپاره موږ او تاسو باید تفریح وکړو موږ او تاسو که څه هم تاسو یو جمعي رڼا پرې واچوله خو زه غواړم چې په مشخص ډول وغږیږو پرې چې ځینې ځوانان ګوندې وي چې هغه ځینې مشخصې رواني ناروغۍ لري خو ډېری پرې نه پوهېږي د هغو مثالونه راته ووایي او دغه تفریح بیا هغه څنګه له منځه وړلی شي مننه مشر صاحب مخکې لري چې دغه ستاسو پوښتنې ته راشم را به شو دې ته اول چې مونږ دغه د عید الفطر کلمه چې استفاده کوو چې دا کوچنی اختر یا عربي کې چې ورته عید الفطر وایي یا فارسي کې عید سعید فطر کلمه ورته استفاده کېږي دا اصلا دوه کلمې دي
چې دغه ستاسو پوښتنه هم دې مسلې سره ډېر نږدې تړاو لري چې دا څونه دغه ایجاد شوې ده د عید الفطر فلسفه راځو دې ته چې عید اصلا د ستنېدلو معنا ورکوي بازګشت معنا ورکوي فطر هغه حقیقت او طبیعت ته معنا ورکوي مفهوم یا معنی د فطر د انسان هغه فطري او حقیقت او هغه اصلي ماهیت او هغه اصلي طبیعت دی چې الله پاک ورته ورډالې کړی دی نو عید د عودت یا د بازګشت یا د ستنېدو معنا ورکوي عید فطر یعنی انسان خپل حقیقت ته ورګرځي یو میاشت دوی روژه تېره کړله او د الله پاک میلمانه په حساب نو کله چې دغه ورځ راځي چې شوال مکرم لومړۍ ورځ ده نو دا روژه داسې یو مثال ورکړل شوی داسې تشبیه شوی لکه د مسابقې ډګر څنګه چې لوبغاړي د مسابقې ډګر ته وځي نو دوی باید خپل ځان په اثبات ورسوي چې د مسابقه باید وګټي نو د روژې میاشت دا د مسلمانانو بندګانو لپاره یو بهترین فرصت دی او د مسابقې ډګر دی دلته نو مسلمانان بندګان الله پاک ته ځان په اثبات ورسوي چې تر څو د ازمایښت میاشت ده ازمایښت میاشت ده او چون داسې میاشت ده چې د ټول وجود ورسره سکن کېږي لکه څنګه چې موږ په کمپیوټر کې انټي وایرس انسټالوو داسې معنا ورکوي د روژه د انسان د وجود دغه ګناهونه خطاوې اشتباهات څه چې انسان دغه 11 میاشتو کې کړي دي دې سره سکن کېږي پاکېږي نو بهترین میاشت ده نو کله چې دغه میاشت پای ته رسیږي او د ورځ د اختر رسیږي نو دا معنا ورکوي چې انسانان په هغه میاشت کې موافقت ته ورسېدل کامیابي ترلاسه کړه او هغه کامیابي په دغه ورځ باندې لمانځي څنګه چې لوبغاړي خپل د لوبې هغه موافقت په یو ورځ باندې چې اخر ورځ باندې دوی جشن اخلي نو دا جشن هماغه د موافقت د مسلمانانو لپاره دی نو دلته راځو دا مستقیما دغه روژې میاشت او اختر دا د رواني تکلیفونو په له منځه وړلو کې ډېر زیات رول لري د اختر او د استرسونو او اضطرابونو ژور خفګانونو ترمنځ ډېر نږدې اړیکه شتون لري یعنی اختر روژه مونځونه طاعتونه عبادتونه او بالخصوص د اختر خوشحالیانې دا د انسانانو په رواني تکلیفونو او د رواني ستونزو د کچې په راټیټولو حتی له منځه وړلو کې مثبت او ډېر زیات رغنده رول لري او ډېر زیات تاثیرات پرې باسي راځو د چې کوم ستونزې دي چې هغه اختر د هغې په له منځه وړلو یا په کمولو کې ډېر رول لري هغه اول همدغه مخکې ما اشاره وکړه کاري سترس دی موږ وګورو چې بېلابېل خلک څوک په تجارت باندې مصروف دی څوک د معلمې په مقدسه دنده باندې مصروف دی څوک د پوهنتون استاد دی څوک اداري کارمند دی امثال هم لکه تاسو مثال ورکو تاسو ژورنالیست په صفت باندې دنده سرته رسوئ طبعا رسنیز فعالیتونه هم انسان ته رواني بوج ایجادولی شي کله چې کار ډیریږي دغه اخبارنامه چې تاسو مخ ته وړئ طبعا دا خبرې کوئ خو موږ استاد مقصد پام دی رخصت نه دی کړی رښتیا تاسو د روژې اختر چې پیل شوی تاسو خپرونه مخ ته وړئ بالکل خیر طبعا او خیر تاسو الله پاک اجر درکړي دا یو بهترین خدمت دی چې ټولنې ته کوي چې لا تر اوسه رخصت پاتې دی وګړه د اختر وروسته دی بس تاسو بیا جبران کوي چې کله رخصتي دغه مسؤلیت هم ساته ورسېد بیا جبران کوي بیا په چکر باندې لاړ شي تر څو چې دغه د سټریچ رامنځته شوی دی د خپرونو نه بیا دا له منځه لاړ شي دا تاسو حق دی دا تاسو مسلم حق دی چې باید په چکر لاړ شي په ځکه دا د انسان لپاره دا شریعت هم دا حق ورکړی چې انسان باید خپل د ژوند باید یو محلي ځکه خو جمعه رامنځته کړې ده بله جمعه رامنځته کړې چې انسان پکې تفریح وکړي او د دې تفریح نه خوند واخلي لذت واخلي ژوند نه خوند واخلي په ټوله کې نو عمدترین رول د کاري سټرس اضطراب چې اندېښنه او ویره ورته ویل کېږي د دې په راکمولو کې همدارنګه ډپریشن یا ژور خفګان په راکمولو کې دا ډېر رول لري علت په څه کې دی علت یې دا دی چې اختر داسې یو پرتمینه او سپیشل مقدسه ورځ ده داسې یو ارزښتمنه ورځ ده چې په دې ورځ باندې ټول انسانان سره یو ځای کېږي یو جشن جوړی سره دا ورځ په ګډه سره لمانځي یو بل ته خوشحالي وربخي دغه اختر د مبارک شه ستړی مشې دغه الفاظ دغه اصطلاحات دغه عبارتونه چې یو بل د دوی استفاده کوي دا مستقیما د انسانانو په روح روان باندې مثبت تاثیرات پرې باسي دا په اصل کې موږ انسان ته خوشحالي وربخو که یو سړی څومره سترس ولري د اختر ورځ په رسېدو سره دا داسې مبارکه ورځ ده چې دغه خفګانونه خپله خود به خوده شاته غورځېږي او انسان دې ته واداره کېږي چې د دې وضعیت نه بیرون ته شي او خپلو ملګرو دوستانو سره یو ځای شي که کورنۍ غړو نه دې یوازېوالی اختیار کړی وي بیرته دوباره کورنۍ غړو سره یو ځای کېږي ملګرو سره یو ځای کېږي دلته موږ بېلابېل رواني ستونزې لرو یو د هغې جملې نه تنهایي ده یوازېوالی دا خپله یو رواني ستونزه ده چې انسان ډېر یوازېوالی کوي دا به موږ ته دا نښه ښیي یوازېوالی چې دا په ډپریشن باندې اخته دی
تنهایی کله چې یو انسان تنهایی ډېر اختیاري کورنۍ غړو سره ناسته ولاړه نه لري او همدارنګه هغه کارونه چې دی پخوا سرته رسول هغه ورته خوند او لذت نه ورکوي یا د هغې سرته رسولو نه لذت نه اخلي دا به موږ ته دا نښه کوي چې یعنې دا دې علامه ده چې دا په ډپریشن یا په ژور خفګان باندې اخته دی نو کله چې د اختر ورځ راځي بیا د اختر ورځو پر رسېدو سره دغه وضعیت په دې فرد کې کمښت پیدا کوي یا کموالی پیدا کوي ځکه دا فرد ته واداره کېږي چې خلک ګوري میلو ته ځي چکر ته ځي دا هم دې کې انګیزه ایجادېږي یو ډول درون نه یا داخل نه دا انګیزه پکې ایجادېږي چې دی هم ملګرو سره یو دی شي او کالي واغوندي نوې جامې واغوندي خوشبويي ولګوي دا باعث دې کېږي چې روح روان د دې خوشحاله شي یا د رواني لحاظ د خوښۍ او تراوت احساس وکړي او هغه کوم ناخوالې کوم ناورینونه چې د اختر نه وړاندې دې تجربه کړي هغه له منځه لاړ شي یو ډول د نویوالي او تراوت احساس په وجود کې وکړي ډېره ښه خبره ده استاد ځینې خلک زما په نظر باندې دغه رواني مشکل هم لري چې هغوی داسې فکر کوي چې والا اختر که چېرته ستاسو اقتصادي وضعیت ښه نه وي صرف دومره ولري چې مثلا په کور کې تاسو پات شئ همدغه وی کافي دی دومره نه لري چې مثلا بل ولایت ته چکر ته ولاړ شي دومره نه لري چې مثلا دوستانو سره د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ولاړ شي آیا همدغه ته موږ تاسو چکر او منظره ویلی شو تفریح ویلی شو که نه موږ تاسو ډېرې وړې لارې د تفریح لرو بله مشال جان دا اوس برداشت به داسې ونشي چې موږ میله دې ته وایو چې یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شه یا د یوې سیمې څخه د کابل بلې سیمې ته ولاړ بله او هلته مایان وخوره چرګان وخوره بله موږ د میلې نه برداشت همدای موږ د چکر نه برداشت همدای نه موږ یوازې ځانګړو سیمو ته په ورتګ باندې دې ته نشو ویلی چې دا میله ده او دا چکر دی نو موږ کولی شو چې دغه تراوت دغه خوشحالي دغه احساس د خوښۍ د دوستانو کره د ګاونډ کره اول حق د ګاونډ دی ځکه ګاونډی موږ سره شریک دی په هر څه کې د دې راباندې حق دی چې موږ ګاونډ ته لاړ شو سلام علیکم وکړو هغې سره یو څو شیبې کینو زړه خواله سره وکړو دې سره هم زموږ دغه رواني خستګانې رواني ستړیاوې بیرونته کېږي هغه تخلیه رواني رامنځته کېدلی شي تخلیه ذهني رامنځته کېدلی شي همدارنګه خپلو خپلوانو سره اړیکه نیول هغوی سره په تماسه کېدل ځکه د اختر ډېر بهترین فرصت دی مونږ کلونه په میاشتو دوستان نشو لیدلی ډېر نږدې دوستان به وي اما اختر داسې ورځ ده چې مونږ مجبوره کېږو واداره کېږو دې ته چې هر رنګه چې وي هغه دوست هغه ګاونډی هغه خپلوانو کره باید لاړ شو پوښتنه یې وکړو او که چیرې یو څوک اقتصادي وضعیت درست نه وي او دوی شکایت کوي چې ولا زما اقتصاد ضعیفه ده زه ولایت ته نشم تللی زه فرضاً تفریحي سیمو ته نشم تللی پارکونو ته نشم تللی یا د کابل د یوې سیمې نه بل سیمې ته یا د کابل نه ننګرهار ته یا د کابل نه بدخشان ته یا پروان او کاپیسا امثاله هم بېلابېلې سیمې موږ تفریحي ښایسته سرسبز ساحل لرو نو دلته نشو تللی یو ډول شکایت کوي نه لازمه نه ده چې موږ د ننګرهار ته ولاړ شو موږ د نورستان ته ولاړ شو موږ د کونړ او بدخشان او قندهار ته ولاړ شو دا لازمه نه ده اختر موږ ته دا نه وایي چې ته قندهار ته لاړ شه اختر موږ ته دا وایي چې ته دوستانو کره لاړ شه که دوستانو سره خفه خوشحالي ور وبخه هغې سره اشتي وکړه تر څو چې هغه کینه بغض کدورت او حسادتونه له منځه لاړ شي اختر هم دې لپاره دی چې موږ هغه انتقام حس چې په وجود کې لرو چې مولا هغه کس ما سره بد وکړل زما رواني روغتیا ته صدمه ورسوله زما جسم ته صدمه ورسوله زه یې خفه کړم ما ته خفګانونه راکړل زه یې په ژوند کې خوابدی کړم نو زه به بیا دې سره ګورم دا یو ډول د قصور او د انتقام روحیه په دې کې ژوندۍ پاتې ده خو چې کله اختر راځي د روژې مبارکه میاشت رسیږي دغه اختر باعث د دې کېږي چې د انتقام حس او د جاج اخیستلو حس په دې کې له منځه لاړ شي یو بل ته مینه پیدا کېږي مینه او محبت ولو که دښمنان هم یو بل سره چې په مخه ورځي د اختر په ورځو کې یو بل باندې ښه لګېږي نه غواړي چې دوی سره شخړه وکړي جنجال وکړي جنګ وکړي بله تر څو هغه دښمني کدورت او بغض او حسادتونه د الله یو حکمت دی دا د الله یو حکمت دی چې د دې ورځې په برکت سره هغه له منځه ځي څومره او خوشحالي او تراوت انسان ته په برخه کېږي او دوی د اختر په ورځ باندې یو بل ته بخښنه کوي کله بخښنه وشوه ځکه قرآن عظیم الشان کې همدا همدې په اړه باندې الله پاک فرمایلي چې والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس نو پیغمبر سلام ته الله پاک دغه آیات چې لېږلی دا خبرې چې لېږلي دا د خدای پاک خبرې دي نو کله چې دلته والعافین عن الناس خبره کوو موږ دلته د خلکو ترمنځ چې فیصله کوو په عفو او بخشش خلک خطایانې کوي که څوک قهر او غصه کوي موږ ورته بخښنه وکړو نو دا انسانان به الله ته ډېر نږدې دي هغه څوک چې د اختر ورځ دې ته ځانګړي کړي چې زه لاړ شم هغه خفه دوستان خوابدي دوستان
یا ما نه خوابدي شي یا زه ترې خوابدی شوی یم د اختر نه وړاندې د روژې نه وړاندې زموږ سره د خولې لفظي شخړې رامنځته شوله خولې خوند مو سره خراب شو او یو ډول خفګان رامنځته شو تګ راتګ مو سره قطع شو ناسته ولاړه مو سره قطع شوله خو د اختر په برکت سره هغه ناسته ولاړه بېرته را جوړه کړو هغه اجتماعي روابط چې زمونږ غیر ترمیم وو له منځه تللي وو هغه اجتماعي روابط ټولنیزې اړیکې بېرته سره ترمیم کړو جوړ یې کړو ځکه انسان اجتماعي مخلوق دی او انسان اجتماعي دی نو پرته له اجتماع نه پرته له تعامل نه پرته له اړیکو نه دوی ژوند نشي تېرولی انسان یو بل ته اړتیا لري دوستان یو بل ته اړتیا لري چې یو بل سره راشه درشه وکړي نو لازمه نه ده چې زموږ اقتصاد د ضعیف موږ د په دې ضعیف اقتصاد کې شکایت هم وکړو یا باوجود د دې موږ د یو سیمې نه بل سیمې ته لاړ شو یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شو هغې پر ځای موږ د خوابدي دوستان پخلا کړو هغوی ته بخښنه وکړو هغوی نه بخښنه خپله وغواړو دغه باعث دې کوي چې موږ هم چکر وشي او هم خوند ترې واخلو او هم یو ډول د یو ډول نه یو ډول یو تفریم پیدا تفریح ده بالکل تفریح ده کله چې زه د خپل کور نه وځم د ګاونډي کور ته ځم زه خپل کور نه وځم د یو دوست کره ځم هغه دوست به زموږ یو کیلومتري فاصله کې 2 کیلومتري 3 کیلومتره فاصله کې او چې کله په پښو ځم په دې لاره کې بېلابېل دوستان مخ ته راځي هغوی سره سلام علیک اختر مبارکي کوو دغه اختر مبارکي باعث دې کېږي چې هغه ناخوالې زموږ یو څو شېبو لپاره ذهن نه ووځي او فکر او پام مو سره غلط شي کله چې بیا هلته رسېږو هغوی ته بخښنه کوو هغوی سره د خدای رضا لپاره اختر مبارکي کوو بخښنه ورته کوو دا باعث دې کېږي چې هم زموږ هغه دوستي بیرته راتازه شي او هغه خفګانونه هم له منځه لاړ شي او همدارنګه بیرته هغه ټولنیز روابط او اجتماعي روابط مو سره ترمیم شي ډېره ښه ده راځئ نو په پای کې دا راته ووایي چې هیوادوال مو باید په دغو ورځو کې د دې لپاره چې روان یې له ناروغیو څخه مسؤونه وساتل شي روان یې له ګډوډیو څخه آرامه وساتل شي څه باید وکړي سپارښتنې مو څه دي هیوادوالو ته په دغو ورځو کې چې هڅه دې وکړي څه ډول له سټرسونو څخه ځان وساتي له رواني ناروغیو څخه ځان وساتي مننه مارشل جان دا چې د اختر په شپو ورځو کې موږ تاسو قرار لرو او نن تقریبا آخري ورځ وبوله خو بیا هم زه یو ټکي ته اشاره کوم مارشل جان حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې هر هغه څوک چې یو ورځ هره ورځ په ښه کارونو په نیک کارونو سره سرته ورسوي څوک ځان نه خفه نه کړي او خلکو ته خیر ورسیږي او د ثواب او خیر کار سرته ورسوي او دا د خوشحالۍ احساس وکړي د لپاره هماغه ورځ اختر ده د لپاره هماغه ورځ اختر ده نو زما سپارښتنه درنو هیوادوالو ته دوستانو ته څوک چې دا اوس د شمشاد تلویزیون سکرین ګوري سپارښتنه مې همدا ده چې دوی که چیرې د اختر په شپو ورځو کې بیا هم قسي القلب پاتې شوي اوسېږي یعنې زړه کړی نه چې لاړ شي دوستان وګوري هغوی سره اختر مبارکي وکړي بالخصوص هغه دوستان چې هغوی سره خفګان ایجاد شوی یا هغه ملګري چې هغوی سره خوابدي ایجاد شوي وي نو دوی د الله د رضا لپاره لاړ شي هغوی سره د اختر مبارکي وکړي هغوی ته د بخښنه وکړي خپل بخښنه ترې نه وغواړي دغه بخښنه دا د بخښنې فرهنګ چې ځان کې پیدا کړو دا پخپله زموږ او تاسې روحیات باندې د انسانانو په رواني وضعیت باندې مثبت تاثیرات پرې باسي او موږ ته خوشحالي او آرامښت او رواني ارامتیا وربخي تر څنګ کمو توان رسیږي لاړ شئ میله او چکر ولګوئ په میله لاړ شئ په تفریح لاړ شئ ملګرو دوستانو سره کښېنئ نو اختر دی د خوندونو لپاره اختر دی د لذت لپاره اختر دی لپاره دی چې مینه او محبت وکړو مینه او محبت وویشو مینه او محبت واخلو او د دې څو شیبو نه خوند او لذت واخلو ډېره زیاته مننه خیر اوسئ سلامت اوسئ تاسو نه مننه استاد چې راغلئ خپرونې ته او ډېر ښه بحث مو درلود خیر کور ودان ډېره مننه درنو لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه زموږ ملګري یاستئ له موږ سره اوسئ نور میلمانه هم لرو نور موضوعات هم شته دي بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو دې خپرونې دوام دی او ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا کړې ده درنو لیدونکو په خوست ولایت کې د شمشاد نیوز خبریال ښاغلی محمد عیسی څرګند را سره په سکایپ کې میلمه دی چې هغوی سره به د خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو په اخترونو باندې وغږیږو چې په دغو ولایتونو کې اخترونه څنګه ولمانځل شول امنیت یې څنګه وه ستونزې څه وې او د ځوانانو ترمنځ راشه درشه څنګه وه نو لکه څه رقم مې چې ویلې څرګند صاحب را سره دی څرګند صاحب ستړي مه شئ په خیر راغلی یو ځل بیا مو اختر مبارک شه ډیره مننه مشهد صاحب تاسو ته د شمشاد د ټولو لیدونکو ته سلامونه او د ټولو د اختر مبارک وي هیله ده چې د اختر دا ورځې په خیر راتېرې کړې وي او خوشحاله یې راتېرې
کړي. ډېره زیاته مننه، ډېره مننه. خدای دې وکړي چې تاسو هم ښه روزه تېره کړې وي او اختر به هم انشاءالله تر دې دمه چې بیخي ښه وي. راځئ لومړی راته د خوست له ولایته ووایي، د خوست د ژڼکو ترمنځ اختر څنګه وه؟ ډېره مننه مشال صاحب ته چې خوست کې سږنی اختر په ډېر یو ښه موسم کې و. دلته ممکن بیا په دغسې ښه موسم کې اختر ډېر وروسته کالونه به راځي. نو د همدې موسم سره یو ځای ځوانانو یا د خوست خلکو سږنی اختر په ډېر ښه شان ونمانځه او دا میله لا هم روانه ده. دا پرون چې د سیمې کې وګرځېدمه نو د خوست هغه تفریحي سیمې چې دي هلته خلک ډېر ګډون کوي، پراخه په توګه خلکو ګډون کړی و، خلک میلو ته روان وو. په عموم کې سږنی اختر په ټوله کې ډېر ښه و او تر ډېره ځوانانو په ډېر ښه شکل د اختر ونمانځلو تر دې شیبې. څرګند صاحب وضعیت څنګه و؟ هر اړخیز ټولنیز وضعیت که راته ووایي، که هغه مثلا امنیتي وضعیت و، که مثلا ترافیکي ستونزې وي، که مثلا نورې برخې وي، څنګه و په ټوله کې وضعیت څنګه و خوست کې؟ بلې مشال صاحب تر ډېره وضعیت ښه او ارام و. امنیتي پیښې خو بیخي نه وې چې پرون ما د عامې روغتیا ریاست مسؤلانو سره هم خبرې وکړې. ما د ترافیکي پیښو معلومات ترلاسه کړل. سږنی اختر په دې هم ډېر ښه و دا چې نور کالونه یا عموما په افغانستان کې په ولایتونو کې د اخترونو پر مهال ترافیکي پیښې ډېر رامنځته کېږي او دا شمېر به په خوست کې هم ډېر و. پرون چې ما معلومات ترلاسه کړل په خوست کې سږنی اختر له دې اړخه هم ډېر ښه و چې دلته ترافیکي پیښې هم یا خو بیخي شوي نه دي او یا ډېرې کمې وې، ځکه د عامې روغتیا ریاست له مسؤلانو سره چې زه وغږېدم نو دوی ویل چې دقیق دغسې ارقام دوی ته نه دي رسېدلي او په ځینو حالاتو کې 2 که 3 دغسې پیښې شوي چې هغه هم مرګ نه لري. نو عموم کې په ټولنیزه برخه کې، په امنیتي برخه کې، په نورو بېلابېلو برخو کې سږنی اختر په خوست کې ډېر ښه و او خلکو په پراخه کچه میلې ترسره کړې. دوی بېلابېلو سیمو ته لاړل. د امنیتي ځواکونو ډاډ هم د اختر وړاندې دا و چې تاسې په بېغمه زړه کولی شئ چې خپلې میلې ترسره کړئ یا د اختر دا خوښۍ ونمانځئ. په نورو ټولنیزو برخو کې هم دغسې پیښې نه دي رامنځته شوي چې سږنی اختر د کومو ستونزو سره مخ کړي یا د خلک په دې برخه کې څه اندېښنه ولري. خلک له امنیتي مسؤلینو څومره خوښ ول؟ په نورو اخترونو کې ویل کېدل چې مثلا په ځینو سیمو کې د امنیتي مسؤلینو او د عامو خلکو ترمنځ داسې خبرې لاندې باندې شوي دي یا مثلا هغوی هغه ډول نرم چلند نه دی کړی لکه څه ډول چې باید وخو. څه کال ویل کېږي چې امنیتي مسؤلینو هم ډېر ښه چلند کړی دی. په ښارونو کې د خلکو سره وضعیت ډېر ښه و. د خوست په ولایت کې څنګه وه کیسه؟ بلې مشال صاحب زه چې خپله ځینو سیمو ته لاړم دا وضعیت مې وکاته نو دلته چلند ډېر نرم و، ډېر ښه و او زه فکر کوم چې د خوست له ټولو خلکو سره یا که دلته له نورو ولایتونو کوم سیلانیان راغلي هغوی سره به د امنیتي ځواکونو وضعیت ډېر ښه وي، ځکه زه د شپې هم ځینو سیمو ته لاړم، تر څنګ د ورځې پرون ټوله ورځ وګرځېدم بېلابېلو سیمو ته لاړم. نو عموم کې وضعیت دلته ډېر ښه و او د امنیتي مسؤلینو یا ساتونکو چلند هم ډېر نرم و او دوی په بېلابېلو سیمو کې له خلکو سره ډېره ښه رویه کوله او خلک هم له دې چلنده ډېر خوشحاله وو. په سویل ختیځو ولایتونو کې یو له هغو ولایتونو چې هغلته ډېر راشدرشه کېږي هغه پکتیا دی، ځکه ځاځي آریوب په پکتیا کې دي. د ځاځي آریوب د ملي پارک په هکله راته ووایي چې هغلته سږ کال ګڼه ګوڼه په دې کم کې اختر کې څنګه وه؟ وضعیت څنګه و هغلته؟ پروس کال یو دا ډور کلونه ویل کېدل چې خدمات یو څه اندازه کمزوري دي، خو بیا د ګرځندوی ریاست ویل چې دوی د یو شخصي شرکت سره خبره کړې ده او هغوی ته دا په قرارداد ورکړی دی او هغلته اوس وضعیت تر پخوا ډېر ښه شوی دی. په کوچني اختر کې به معلوم شوي تاسو ته چې څه ته اړتیا وه او کومې اړتیاوې پوره شوي دي. وضعیت څنګه وه؟ بلې مشال صاحب دا چې دې وخت اختر پر مهال په آریوب کې هوا یخ
همغه په سپینه شګه کې چې ډېر خلک د همغه تفریحي سیمې لیدو ته ورځي لا هم واوره وه ما چې ځینې تصویرونه ولیدل هلته مې معلومات ترلاسه کړل پرون په دې برخه کې چې ما تازه معلومات ترلاسه کړل یا مو ځینې ویډیوګانې او تصویرونه ترلاسه کړل نو سږنی اختر یا که زه د څرګند صاحب غږ نه لرم نه پوهېږم چې ستونزه څه ده څرګند صاحب که کېږي تاسو یو ځل وګورئ چې ستونزه څه ده چې تر څو غږ مو ولرو ښه زما په نظر باندې چې څرګند صاحب یو ځل بیا د انټرنیټ ستونزه ده ځکه تاسو ویلي چې هغلته هم وریځ او باران ده او دلته هم وریځ او باران ده نو زما په نظر باندې چې یو څه ستونزه د انټرنیټ ده ښه نو ډېره زیاته مننه خیر اوسئ 2-3 دقیقې که څه هم پاتې شولې خو مننه خیر اوسئ چې له موږ سره مو ګډون وکړه او د خوست ولایت معلومات مو له موږ سره شریک کړل ښه درنو لیدونکو د خوست ولایت څخه زموږ د شمشاد نیوز خبریال ښاغلی محمد عیسی څرګند را سره میلمه وه چې هغوی سره مو د خوست ولایت په اختر باندې خبرې وکړي څو موضوعات یې له موږ سره شریک کړل ماشاءالله 3 واړه ډېر ښه موضوعات ول لومړی دا چې وایي د خلکو ترمنځ په خوست ولایت کې راشه درشه ډېره زیاته وه ځوانانو ډېر ښه اختر ولمانځه تر دې دمه هم وایي میلې دوام لري او هغلته خلک میلو ته ځي او د اختر څخه یې ډېر ښه خوند واخیسته ډېره ارامه فضا وه ډېره د مینې نه ډکه فضا وه ډېره د امن فضا وه چې خلکو اختر پکې ولمانځه څومره ښه بله مسله دا چې که څه هم په نورو ولایتونو کې په لویو لارو باندې ډېر زیات ټکرونه شوي دي او زموږ او تاسو ډېریو هیوادوالو پکې خپل د بدن اعضاوې ژوبل کړي دي حتی ځینو خو خپل ژوند هم د لاسه ورکړی دی خو په ټوله کې ترافیکي پیښې ډېرې وي دوی وایي چې خوست کیسه کال دغسې کیسه هم نه وه نو دا ډېرې ښې خبرې وې چې دوی له موږ سره شریکې کړلې او د ځاځي آریو پاک له مې چې پوښتنه وکړل هغوی ویلې چې سږ کال یو څه ژمی و ګڼه ګوڼه به طبعا نه وي ځکه هغلته هغه سیمه ډېره زیاته یخه ده خو نورې پوښتنې بیا راڅخه پاتې شولې دغه هغه معلومات ول چې د خوست ولایت څخه مو له تاسو سره شریک کړل اوس هم لنډه دمه لرو بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو د خپرونې دوام دی او ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه مو زموږ عملتیا کړې ده درنو لیدونکو لکه څرګند چې پوهېږي د خپرونې د میلمنو برخه ده او په دې برخه کې راسره د هېواد یو ټولنیز فعال ښاغلی سعادت خروټی خپرونه کې میلمه دی چې هغوی سره به د ځوانانو په اختر باندې خبرې وکړو که څه هم ویل کېږي چې سږ کال د ځوانانو ترمنځ په ډېری ولایتونو کې اختر ډېر زیات ګرم و د کندهار په ولایت کې د هلمند په ولایت کې د نیمروز په ولایت کې د خوست څخه مو مخکې له څرګند صاحب څخه واورېدل چې ماشاءالله ډېر ښه اختر و راځئ د دوی په شاوخوا سیمو کې او په ټوله کې دا چې دوی ټولنیز فعال دي وضعیت ورته ډېر ښه معلومیږي تر نورو خلکو د ځوانانو پر اختر باندې ورسره تم کېږو چې دوی څه ولیدل او د دوی په نظر باندې سږ کال د ځوانانو اختر څنګه و خروټه صاحب ستړي مه شئ په خیر راغلی اختر ته په اختر مو مبارک شه خدای دې وکړي چې روزي لمونځونه تراویح مو ډېرې ښې سره تېرې کړي وي او الله تعالی دې ټول درته په خپل دربار کې قبول او منظور کړي مننه بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته ستاسې تخنیکي همکارانو ته او د شمشاد راډیو ټلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته ډېره زیاته مننه خیر اوسئ سلامت اوسئ مننه چې راغلی میلمانه شوې را سره راځئ په پیل کې دا راته ووایئ چې د ځوانانو ترمنځ ستاسو په نظر باندې سږنی اختر څنګه بسم الله الرحمن الرحیم سږنی اختر خو د نورو اخترونو په سره ډېر تفاوت لرو لومړی دا چې شکر الحمدلله موږ څارنه کوله کومه ترافیکي پیښې یعنې د پخوا په نسبت ډېرې کمې وي لامل یې ځوانان دي ځکه اکثره وخت د موټرواني چې کوي دا ځوانان کوي یو موضوع دویم موضوع دا چې امنیتي وضعیت هم ډېر زیات ښه و پخوا به ځوانان ارادې ډېرې وي غوښتلې چې چکرونو ته ولاړ سي نه یې سې کول مګر نن خوشبختانه په دې اختر کې ډېری ځوانان ما وکتل چې جوپې ډلې هغو سیمو ته تلل چې هغه سیمې پخوا ځوانانو نه وي لیدلې او طبیعي سیمې وې ډېرې زیاتې ښکلاوې یې لرلې نو هغوی ته دوی په چکرونو لاړل بل ځوانان یو تفاوت دا و چې زموږ په سیمه کې لوی مسؤلیت ځوانانو ته دا وسپارل سوی و چې د خپل مسجد هغه امنیتي ساتنه یې هم خپله کوله د یو
ویک پوینټ یا مثبت پوینټ و. بله اساسي موضوع دا وه چې د موږ په سیمه کې کومو کوچنیانو چې د اختر شپو ورځو کې په اصطلاح پټاکۍ یا هغه پلاستیکي تفنګچې استفاده کولې د هغه په خاطر یې ښه مثبت کمپاین وکړه او د هغه مخنیوی یې په کلکه او ټینګه سره وکړه. ډېره ښه خبره ده. ستاسو په سیمه کې ځوانانو خپله دا اختر څنګه ولمانځه؟ آیا راشه درشه وه پکې میلې وي، چکرونه ول، د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته تګ وه که نه؟ د ځوانانو اقتصادي حالت څنګه و؟ د کورنیو اقتصادي حالت څنګه؟ څنګه چې تاسو وویل کله چې د اختر لمونځ وشو نو زموږ د سیمې ځوانان ټول راټولیږي، اما مسجد احاطه کې راټولیږي. هلته خو اول یو عکس اخلي، ګروپي عکس اخلي، بیا د هغه نه وروسته هغه کورونو ته ځي چې د سیمې ګاونډ کې اوسیږي، په هغوی باندې خفګانونه راغلي، هغوی سره خفګان نه بلکې خوشحالي یې کوي. دا د ځوانانو یو موضوع. دویم موضوع دا چې موږ خپله د موږ د ځوانانو اختر داسې و چې اوله ورځ معمولا کور کې پاتې سو، دویمه ورځ ووتو هغه ملګرو ته چې هغه مو سره نه ولیدلي، ټول ملګرو ته ولاړو، میلې مو کړې، چکرونه مو وهل او د اختر هغه منفي نقاط خمزانونه وساتل او هغه مثبت طرف ته تمایل وکړه او د اختر له خوښۍ او خوشحالۍ مو خوند واخیست. ډېر ښه مو وکړل. دا راته ووایي چې په ټوله کې سږکال ستاسو په سیمه کې د ځوانانو اقتصادي وضعیت څنګه و؟ کارونه یې څنګه ول؟ ولا معمولا یو څه باید ووایو چې فقر په هیواد کې ټغر راکش کړی ده او راغوړولی ده. نو بیا هم اختر او روژه داسې روژه مبارکه داسې مبارکه میاشت وه چې هغه هیڅ هم دا احساس نه کو چې فقر باید وي. او په اختر کې هم ډېری ځوانان چې ما وکتل چې هغوی ډېر زیات اړمن خلک وو، مګر شکر الحمدلله نوې جامې اچولې وې، ښایسته لباسونه یې اچولي وو، بوټو څپلۍ هر شی منظم وو، هغه د په اقتصادي لحاظ هم چکر ته برابر وو. بیا یو موضوع بله دا وه چې زموږ په ملګرو کې مثلا په اکثرو ځوانانو کې دا شیان ما ولیدل چې غریب یا فقیر ملګری به یو، په هغه به یې دا د چکر مصرف یا دا شیان نه حسابول. څومره ښه. او دا به یې خپله حسابول ځکه چې زه یو په اصطلاح اقتصادي وضعیت مې ښه ده یا معاش لرم یا ژوند مې روان ده، نو هغه ملګری به بیخي دې ته نه متوجه کو چې ولا ته له موږ سره ځې مګر موږ د تا یو احسان غوندې به پې نه کوو چې تا مصرف مونږ کوو، مګر دې ملګرو بار له مخه ویلو چې بس دا مصرف ټول زه په غاړه اخلم. او ډېری ملګري په همدې خاطر زیاتو ملګرو وغوښتل چې چکر ته لاړ شي، هېڅ هغه ملګرو ته دا روحیه یا دا فکر ورنه کړه چې تا چکر مصرف مونږ کړی. نن د ما اراده ده چې اوس له دې خپرونې نه وروسته ننګرهار طرف ته لاړ شم، نو یو څه ملګري را سره دي. ښه، ډېره ښه ده. یو موضوع ته مو اشاره وکړله چې مثلا ځینې هغه ملګري چې اقتصادي ستونزې لري، داسې نه ده چې هغوی به هېڅکله موږ او تاسو سره په هغه میله کې خپل سهم نه وي ادا کړی، همیش یې سهم ادا کړی وي، خو ګوندې هغه وایي که نه وایي ځینې وخت انسان په غېږه کې نه ځایږي، ځینې وخت بیا په موټي کې هم پټېږي. نو اوس دغسې وخت راغلی دی په ځینو ملګرو باندې چې مثلا هغوی اقتصادي ستونزې لري او موږ او تاسو باید د هغوی سره مرسته وکړو تر څو هغوی له موږ سره چکر ته ولاړ سي. او دا مرسته هم بیا داسې مرسته وي چې مثلا هغه په ځان باندې خبر نه وي او موږ او تاسو وخت د هغه کار کړی، دا نو ډېره خوښي هم لري، ډېره خوشحالي هم لري. همدغسې موږ هم د ملګرو په منځ کې دغسې کارونه کړي دي، هغوی بیرته له موږ سره کړي دي، نو دا ډېر د خوښۍ ځای دی. او د دې وبښئ مشل صاحب، د دې یوه ګټه دا ده چې زه احساس کوم چې که زه چې چکر ته ځم هغه ملګری راسره نه وي، زه هغه چکر نه هېڅ لذت او خوند نسم اخیستی، مګر که هغه ملګری له ما سره وي زه ډېر په ورین تندي او ډېر په خوشحالۍ هغه چکر دغه په ملګرو کې دوه درې ملګري داسې وي چې مثلا د هغو طبیعتونه تر نورو ملګرو ډېر زیات لګي. صحیح ده، دوه درې یو طرف ته دوه درې بل طرف وي، خو دغه ټول چې دي بیا د دوی ټول زړونه یو بل سره لګي، خو دوه درې داسې چې هغوی پکې بیخي سره جوړ وي چې هغه نه وي نو طبعا بل ته بیا چکر خوند نه ورکوي، او کله چې هغه ته خوند نه ورکوي نو طبعا د هغه سره به د دې بل ملګري زړه ډېر لګېږي، نو بیا نو دا چکر هم داسې بې خونده پاتې شي. ډېره ښه خبره ده چې تاسو دغسې یو څه ته پام دی او ځوانان ورته رابولئ. په ټوله کې ځوانان طبعا په اخترونو کې داسې نه ده چې ټولې مثبتې کړنې ترسره کوي، هغه منفي کړنې چې باید نه وای ترسره شوي، ستاسو په نظر باندې داسې کړنې هم وي چې په راتلونکي اخترونو کې ځوانان باید ورته متوجه واوسي؟ طبعا دا شیان په ټولنه کې شته، منفي کړنې هم شته، مثبت کړنې هم شته. لکه یو منفي کړنه دا چې تېر اخترونو کې ځوانانو کولی شکر الحمدلله سږ کال کمې ټرافیکي پیښې کمې دي. بل د ځوانانو د خپلمنځي اختلافات انشاءالله دا شیان ډېر کم سوي دي، باید دا نور هم کم سي.
خپل خپلوانو کره تګ راتګ په دې شیانو ډېر زیات فوکس وکړي. بل له ټولو مهمه نقطه دا ورور چې زه یې شاهد یم چې یو چیرې یو امنیتي کمربند کې موږ درې ځوان یم، ما ته وایي چې یا تلاشي راکړه یا که ته کوم د موټر جواز سیر یا اسلحه لري د هغه لایسنس راکړه، مګر موږ ورسره داسې احساساتي غوندې برخورد کوو، در حالې کې باید دغه شیان دوی د موږ د امنیت په خاطر ولاړ دي، دوی موږ ته قرباني ورکوي، دوی خپل اولادونه پرېښي دي راغلي موږ د موږ امنیت په خاطر ولاړ. دا باید ډېر په ورین تندي موږ دغه منفي نقطه په اصلاح کړو، په دې ډېر باید اساسي کار وکړو. ډېره ښه خبره ده. ډېری ځوانان په دغو ورځو کې لرو سیمو ته ځي، په لرو سیمو کې دوی میلې کوي، خو دغه ځوانان بیا ډېری وخت د کورونو څخه پټ ځي. د اختر ورځې دي چې کله ولاړ سي هغې سیمې ته چې کله ورسېږي بیا مور و پلار ته زنګ وایي چې والا زه خو ورسېدلم. څه فکر کوئ چې دغه کار ښه کار دی؟ که له پیله ویل وي دا به ډېره ښه وي، ځکه لاره ده او هر څه کیدی شي، ځکه مرګ و ژوند د خدای په لاس کې دی. موږ تاسو به همیش د خیر غوښتنه کوو، خو کله کله داسې یو حادثې سره مخامخ کیږو چې له هغه څخه وتل به ډېر زیات ستونزمن شي، ډېر زیات سخت شي. نو ځوانان په دغه ورځو کې د چکر ورځې دي، تر 5مې شپږمې اوومې پورې دوی ځي نورو ولایتونو ته، هغوی ته مو څه سپارښتنې دي په دغه ډول حالت؟ دا ورور مشل صاحب ستا دا خبره پوښتنه دوه اړخه لري. یو خو دا چې د کورنۍ مدیریت ډېر مهم ده. بله. هغه دا چې مثلا زه د اختر لومړۍ ورځ په کور پاتې وم، نور ورونه مې چکر ته تفریح ته تللي وو، همداسې هم دا تقسیمات برابر کړی و چې هم باید کور ته څوک پاتې هم باید چکر ته ولاړ سي. دویم د ځوانانو بېغوري ده، کوم کار چې د مور او پلار او د کورنۍ د مشرانو په خوښه نه وي طبعا هغه کې خوند یا لذت نه وي، نو دا بد عواقب هم لري. ډېری ترافیکي حادثات، بیا خدای ناخواسته هلته یو واقع رامخکې سي راپېښه سي، دی بیچاره مشکل سره مخ بیا د دې کوم نور ملګري چې تللي بیا د دې کورنۍ په هغه فشارونه وړي دا تا سره تللی او دا کار تا پرې کړی یا څنګه، در حالې کې دا الهي پرېکړې یا کوم الهي واقعي هغه رامنځته سوي. نو په کار د ځوانانو ته مې ټول ځوانان باندې غږ داره چې د مور او پلار په اجازه، د مور او پلار په خوښه هېڅکله مور او پلار د اولاد د خوښۍ مخالف حرکت نه کوي، یعنی تل مور او پلار قرباني د اولاد لپاره ورکړې ده. نو باید په ځوانانو مې غږ دا ده چې د مور او پلار د خوښې او د اجازې څخه پرته بغیر له ملګرو سره ولاړ. اکثره وخت ملګري ښه ملګري له ورور نه هم ښه وي، خو بد ملګري بیا هغه د ټولنې بدبخته خلک دي. بیا ځینې ځوانان د بدو ملګرو منځ کې هم راګیر دي، که څه هم خپله طبیعت هغه نه دی په اوس وخت کې، ځکه ګوندې نه وي ورسره یوځای شوي وي، هغه څه چې نور ملګري ترسره کوي دوی نه ترسره کوي، خو د وخت په تېرېدو سره دوی هم رنګېږي هم هغه ډول باندې. ځکه وایي زموږ او تاسو په دري کې یو متل دی، وایي خربوزه از خربوزه رنګېږي، که نه؟ نو طبعا دغسې یو څه شته دي. دغو ځوانانو ته مو څه سپارښتنې دي، د دوی کورنیو ته مو څه سپارښتنې دي؟ مشل صاحب شخصا ما ملګري په 3 کټګورۍ ویشلي دي. یو هغه ملګري دي چې په لار کې ورسره سلام کلام کوم، یو هغه ملګري دي چې بیرون ورسره راشه درشه یا چیرې پارټي یا میلمستیا کوم یا تګ راتګ کوم، یو هغه دي چې بیا هم بیرون دي هم پارټي دي هم په کور کې ورسره راسه درسه کوم. نو باید هر څوک دا فکر او احساس ولري چې ملګري وویشي. هغه ملګري چې زه په لار ورسره سلام کلام کوم هغه به د یو مجبوریت په اساس، ځکه هغه کیدای شي ښه ملګری ونه واوسي، هغه کیدای شي نواقص ډېر واوسي. نو د کورنۍ په مشرانو مې غږ دا ده چې خپل اولادونه سالم طرف ته تربیه کړي او د دغسې ملګرو چې هغه په ټولنه کې فساد خپروي یا مشکل ایجادوي د هغه څخه د خپل اولادونو باید هغه ملګری وازموي چې دا څنګه نیک انسان ده، څنګه انسان ده، باید په هغه اندازه ورسره د خپل اولاد لپاره دوی هغه اړیکه یا روابط وساتي. نن سبا مشل صاحب یو شی په ډېرې زیاتې تعصب په زیات تعصب سره وایم چې هغه دا چې د موږ که یو چا سره ملګرتیا شي هغه اول سټارټ د موږ د ملګرتیا له نشهیي توکو څخه ده او دا ډېر زیات مادر دی. ته باور په خدای وکړه زموږ ټولنه تقریبا 2.8 میلیونه نفر د موږ په نشهیي توکو روږدي دي او هر وخت چې زه په دا بازار یا په دا لاره تېرېږم ډېری ځوانان ګورم چې ډېر کم عمر هلکان دي، 3-4 ملګري یا یې سګرټ راخیستي یا د دیوال په کوم کونج کې ناست دي نورې نشې کوي یا شکر الحمدلله اوس خو د امارت په راتګ سره پخوا به یو قسم ټابلیټ ورکول کېدل هغه به ډېرو ځوانانو استفاده کول.
نو اوس د هغه مې یو څه جلوګیري صحیح نو په مور او پلار مې د والدینو باندې مې غږ دا چې خپل اولاد باید همیشه څارنه وکړي او باید له ټولو مهمه موضوع دا چې اولاد ته یو سالم مصروفیت پیدا کړي که هغه کور ته په اصطلاح هغه مادي ګټه راوړي او که نه یې راوړي خو باید یو سالم مصروفیت ورته پیدا کړي تر څو اولاد له دغسې نشهیي توکو یا له دغسې بدبختۍ یا له نور هغه کړنو چې ټولنې ته ضرر پېښوي د هغه څخه مخنیوی وکړي. سالمه تربیه، سالم مدیریت، سالم کنټرول ډیر زیات اړین دی چې باید کورنۍ مشران لونه میندې او پلرونه یې په خپلو زامنو باندې په خپلو لوڼو باندې ولري. خو بیا هم ځینې کورنۍ داسې وي چې هغوی په خپلو ځوانانو باندې له حده ډیر قیدګیره وي. دوی یوازې د اختر په ورځو کې کولی شي چې ډیر نږدې ځایونو ته لاړ شي. ځوانان به وي، دوی به داسې ځوانان وي چې مثلا 18 کاله 20 کاله 19 کاله وی عمر وي، خو بیا هم د کورنیو له لورې ډیر قید ساتل کیږي. دغه بېځایه او تر حده ډیره قیدګیري څومره بدې پایلې درلودلی شي په ځانګړو ورځو کې، د هغه څخه وروسته په اخترونو کې مثلا په ډیرو ښو ورځو کې دا قیدګیري څومره منفي تمامېدلی شي؟ آیا د ځوانانو دغومره قیدګیري د کورنۍ لخوا نه صحیح ده؟ مشل صاحب د دې شي زه شخصا خپله مخالف یم. ډېری داسې واقعات دي چې زما کورنۍ مثلا ما ته ملګرو ته اجازه نه کوي، زما به ډېر سالم او ښه ملګري، حتی زما به د تره زمن، ماما زمن، ترور زمن وي، د کورنۍ غړي به وي، ما باندې کور کې فشار راوړي چې د دې خلکو سره مه ده. یو خو دا سو چې زه زما روحیه چې کومه د دوست سره د اجتماعي ده هغه کمه پاتې کېږي، بل زه دې خلکو ته کم راځم. نو بالاخره دا یو قسم تشویش یا ډپریشن یا خفګان حالت ته ځي چې ډېری داسې واقعي بیا انسان وژنه رامنځته کوي. نو په کورنیو د مشرانو باندې مې لوی غږ دا دی چې خپل اولاد نه ډېر قیدګیره کړي او نه ډېر په اصطلاح داسې خلاص لاس ورته ورکړي چې په هر شي کې دی تصمیم نیونکی اوسي او یا د مور او پلار څخه سرغړونه وکړي او په مخ لاړ شي. نو باید په اولادونو کې په هر حالت کې پیغمبر علیه السلام حدیث شریف هم دی چې باید میانه رو سړی واوسي که نه، نو باید داسې معتدل او په میانه رو حرکت کې په حالت کې انسان حرکت وکړي. دا ښه کار نه دی چې مور او پلار باید اولادونه ډېر زیات قیدګیره کړي. هغه د که سبا مور او پلار سپین ګیري کېږي د اولاد رالویږي، مګر دا همداسې په دغسې ماحول کې پاتې کېږي چې اجتماعي یا ټولنیز ژوند نه ډېر کم پاتې هغه په ژوند سره اشنا لکه څرنګه چې تاسو ویلي هغه ډېر قیدګیري هم انسان بلې خواته وړي، همیشه باید نورماله اوسي. همداسې دی. نو باید مور او پلار انسان خپل حالت ته په ډېر کلوس یا خلاص حالت ته پرېږدي او ډېر قیدګیري ونه اوسي. دا چې مور او پلار په وخت سره سپین ګیري کېږي معمولا د طبیعي هم ده قدرتي هم ده. نو بیا دا څوک چې قیدګیره پاتې شوی دا چې رالویږي دا نو بیا د ټولنې د اوږو بوج جوړېږي، اوږو بار دی، نه داسې چې ټولنه خپله په مخ ویسي. نو باید میانه رو واوسي یا معتدل یا نرمل حالت کې واوسي. ښه، په پای کې یو پوښتنه کوم ستاسو په تړاو باندې، تاسو خپل اختر څنګه ولمانځه؟ که څه هم پرون باران و، تاسو هم کابل کې هستئ او پرون ورځ هغه ډول چې موږ تاسو باید لمانځلی وی موږ نه شول لمانځلی ځکه بارانونه ول او موږ تاسو موږ غوښتل چې څوک دې نه په عذابېږي سره، ځکه باران کې طبعا موږ تاسو چې چیرته ځو هغه مقابل لوری که ډېر نه په عذابېږي او لږ په عذابېږي، خو د اختر ورځ هم وه بیا هم موږ تاسو ونه غوښتل چې خلک دې راسره په عذاب شي. نو څه کوئ له خیره نن څه ډول لمانځئ دغه اختر؟ مشل صاحب یو خو به زه دا ووایم چې زما موږ یو قومي شورا هم لرو، نو زه د هغه معاون یم. د اختر په اوله ورځ ډېری دوستان موږ خواته راغله، زه په کور وم. د اختر دویمه ورځ زما چې کوم مشران او ملګري وو هغو کورو ته زه لاړم چې هغوی رسیدګي نه شوی کولی یا به هغو کوم مشکل کې و، نو زه هغو کورو ته ولاړم. معمولا پرون درېیمه ورځ د اختر ورځ موږ ډېری ملګري تصمیم دا ونیو چې راځئ د یو ملګري کور ته راټولېږي. ټول ملګري هلته راغواړي چې هر ملګري کور ته ورځي، نو نیم ساعت دا وخت ډېر زیات مهم دی او نه رسیدګي هم نه کېږي، ځکه د یو ملګری د کابل یو ساحه کې د یو د حوزاتو لور ساحو کې، نو بیا یو ځای ته راټول شو. هغه پرون هم اختر هلته ولمانځو سره تر مازدیګره پورې. نو نن مې اراده ده چې ننګرهار طرف ته مې اراده ده چې هم به لږ تفریح وشي او دا د وطن ښکلي همیشه بهار او دا منطقي همیشه بهار چې ورته ویلي همیشه بهار دی، بارانونه دي او هوا هم ډېره ښه ده. خو یوه ستونزه ده چې مخکې د تګ نه حتما په پام کې ونیسئ. په عموم کې کله چې باران کېږي نو د مایپر لاره یو څه اندازه خطرناکه وي.
مخکې د دې نه چې تللی حتما یې حال واخلئ. مشل صاحب وبخښه په بخښنې سره یو پیغام به زه د ورونو ته ورکړم چې د میپر یا د کابل جلال آباد لاره دوه مشکل لري. یو خو دا چې د سیلابونو او د غره د تیږې را د ښویېدو امکان شته. بل دا چې وروره په کوم سړک چې ډېر وخت باران نه وي شوی سړک باندې دا دود د موټر د سلنسر چې دا پاتې کېږي. نو کله چې باران پې وسي دا ښویه سي لکه صابون داسې سي. نو انسان چې ډریورۍ سره ناشنا نه وي چې بریک پې نیسي هغه موټر ترې ښویه سي. نو یو طرف نه یو طرف ته ولاړ سي بیا هغه ټرافیکي پیښه رامنځته کېږي. بالکل زه تاسو ته وایم چې کله تللی حتما یو ځل حال واخلئ چې لاره څنګه داسې نه چې بنده نه وي در باندې. ډېره زیاته مننه خروټه صاحب ښه دی چې راغلی او د ځوانانو د اختر د لمانځنو په تړاو مو خپل معلومات له موږ سره شریک. مننه کورودان. السلام علیکم. ډېره زیاته مننه. درلیدونکو خپرونه دوام لري. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. بیا هم ښه راغلاست درلیدونکو د خپرونې دوام دی او ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه مو زموږ عملتیا کړې ده. درلیدونکو د خپرونې په دې برخه کې ارواپوه عبدالجلیل امرخیل را سره میلمه دی چې هغوی سره به ماشومان ولې په موبایلونو باندې په سکرینونو باندې او په ګیمونو باندې روږدي کیږي او څه باعث کیږي چې دوی په ټوله کې په ناوړه عادتونو باندې عادت کیږي او په ټوله کې دغه ناوړه عادتونه او دغه بد عادتونه څه منفي پایلې لري. د حل لاره څه ده که چیرته یو ماشوم په دغو ناوړه عادتونو باندې اخته شوی وي نو څنګه یې موږ او تاسو مخه نیولی شو. په دغو ټولو موضوعاتو باندې هم کېږو لکه سره رقم چې ویلې امرخیل صاحب را سره په همدې موضوع باندې د بحث لپاره خپرونه کې میلمه دی. بیا هم تر پای را سره ملتیا وکړئ. بیا هم ستړي مه سئ امرخیل صاحب تاسو ښه یاستئ اختر مبارک شه. سلامونه تاسو ته درنو لیدونکو ته اختر مو مبارک شه. البته تیر سوی تر خو سره تیرم نه ده خو بیا هم پرون باران و نن څلورمه کې لمانځو څلورمه کې لمانځو. اختر مو مبارک شه لیدونکو دې اختر مبارک سي. خدای دې وکړي چې خوشحالۍ مو تر دې دمه را رسولی وي. ډېره زیاته مننه. خیر اوسئ سلامت سئ چې وخت مو راکړل او خپرونې ته راغللی. راځئ امرخیل صاحب په پیل کې دا راته ووایئ چې ماشومان خو له پیله کله چې دوی تولد سي ناوړه عادتونه نه لري نو حتما دغه ناوړو عادتونو باندې اخته کیږي. دغه ناوړه عادتونه دوی له کومه ځایه کوي څنګه پرې اخته کیږي؟ هر څومره چې موږ ټولنې ته وګورو کورنیو ته وګورو د شخص رفتار ته وګورو څوک چې د تربیه کوي څوک چې د روزنه کوي څوک چې د سره ده لکه هغه مور ده پلار ده ورور ده خور ده کورنۍ کې نور کسان دي هر څومره چې د هغوی عادتونه منفي وي دی منفي عادتونه همغومره زده کوي. صحیح ده. مثلا کور کې یو کس ده همیشه د یوې تېروتنې په مهال کنځلې کوي که نه یا مثلا سپکول کوي رټل کوي توهینول کوي خو دا هم دغه ناوړه چلند زده کوي له خپل موري که پلاري که وروري که خوري که هر څوک یعنې هغه د قدرت منبع نه یې دی زده کوي نو بیا وروسته د شخصیت برخه ګرځي. دا یوه برخه شوه. بل کله چې سلوکي ګډوډي منځته راځي دا له دې نه منځته راځي چې خپله ماشوم ځینې شیانو ته پرېښودل کېږي لکه مثلا په موبایل احتیاط څه لکه مثلا په سکرین احتیاط څه لکه په نورو شیانو باندې معتادېدل سو یا ځینې نور ناوړه عادتونه لکه بدرد ویل بد ویل. عموما زموږ په ټولنه کې ناوړه عادت په همدې پورې محدود ده چې یا کس سپکوي که نه یا کنځلې ورته کوي بده ژبه کاروي. په ارواپوهنه کې دا بدژبي یو اختلال نه ده بلکې یو ستونزه ده یعنې سلوکي ستونزه ده. نو دغه سلوکي ستونزه عموما له دې نه راپیدا کېږي چې کورنۍ دا کار کوي. که چیرې کورنۍ دا کار ونه کړي خدای نه زده کوي او بیا په دې باندې اخته کېدی هم نه سي صحیح نو پرېښودل کېږي چې دا کار وکړي. پرېښودل کېږي چې مثلا سکرین ته ورسي پرېښودل کېږي چې بده ژبه وکاروي یا مثلا تشویقېږي که نه. ډېر ځله په ډېری کورنیو کې داسې دي چې ورته وایه فلاني ته بد رد ووایه پیسې درکوم یا مثلا زاوله درته اخلم یا بل څه که یا ماما ته کاکا ته کنځا وکړه کنځا ورته وکړه. په دې باندې تشویقېږي خبر نه دي چې د دې پایلې په راتلونکي کې سختې دي او وروسته ښایي خپله دوی ته هم کلمات صیغه ته یې کاروي دوی ته یې هم وکاروي. بله بله ښه یعنې په کورنیو کې د کورنیو د مشرانو نه دوی دغه عادتونه بلکل زده کېږي ځکه هغه د مور په رحم کې نه زده کوي که نه وروسته کله چې دی ورو ورو غټېږي ویني خو چې هغه یې ترسره کوي نو دا حتما ښه چاره ده نو داسې ښه چاره ده هم زده کوي بیا عادت کېږي د شخصیت برخه.
ښه اوس نو یو څه چې طبعا مشران ډېر زیات کاروي هغه موبایل ده صحیح ده خو د موبایل سره د ماشومانو روږدي کېدل بیا ناوړه پایلې لري د ګیمونو سره د هغوی روږدي کېدل ناوړه پایلې لري خو مورې پلار هم کاروي موبایل نو دوی دغه عادت باندې څنګه اخته کېږي همدغه ماشومان مور و پلار ګوري چې موبایل کاروي خوند ورکوي د دې لپاره یې علاقه ورسره پیدا کېږي که نه خپله میندې او پلرونه په دغه برخه کې یو څه ستونزه لري یو خو خپله د سکرین جذابیت ده چې ماشوم ځان ته کش کړي ځکه هغه همیشه په یو ډول نه وي که نه دا د کیسې څیره د خپل مور و پلار څیره یا د کور ماحول یو ډول ده یو نوښت ده ښه عموما انسان له یو نوښت څیزونو سره چې هغه یو شان وي ډېر علاقه نه ښیي ځکه هغه ورته تکراري کېږي داسې موبایل کې نوي نوي شیان راځي سکرین کې نوي نوي شیان راځي په گیم کې نوي نوي شیان راځي نو ماشوم ډېر ور جذبیږي کله چې ور جذب سه نو بیا په همغه ورو ورو اخته کېږي ځکه نوي شیان بیا ګوري ورو 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 په داسې یو عادت بدلېږي لکه مونږ چې مثلا چرس وو لکه مونږ چې سګرټ وو لکه مونږ چې نسوار کوو که نه یا موږ لکه یو کس چې په پوډر اخته کېږي دغه ډول دا هم پې اخته کېږي یوه لاره یې دا ده چې جذابیت په خپله د سکرین بل زموږ او ستاسو په کورنۍ کې اوس معمولا هر کور کې شپږ اووه پنځه دوه درې موبایله دي یا مثلا تلویزیون خو حتما شته صحیح نو ورته پرېښودل کېږي چې ورکول کېږي گیم باندې گیم ورته ښودل کېږي چې داسې گیم وکړه که نه مثلا داسې کولی سي سندره راواړئ داسې کولی سي فلم وګورئ نو کله چې دا دوی ورته پرېښودل کېږي په همدې سکرین باندې اخته کېږي په همدې سکرین باندې روږدي کېږي بله موضوع هم دا ده چې ماشوم کله چې وړوکی وي که نه ژاړي ډېر که نه نو مور پلار یې د فقط د 15 دقیقو یا 10 دقیقو ژړا تحمل نه لري داسې تحمل نه لري نو دې لپاره چې هغه آرام کړي بس سکرین ته یې پرېږدي گیم ورکوي موبایل ورکوي تر څو په هغه غلی سي ولې خبر نه دی چې دغه موبایل سکرین ذهن یو اړخیزه کوي صحیح یو اړخیزه په دې معنی چې هغه تصور ورکېږي کله چې موږ ماشوم ته قصه کوو که نه یا مثلا سرگذشت ورته بیانو حکایت ورته بیانو نو د فکر بل طرف دی نه تصور یې فعالیږي صحیح یعنې تصور کوي چې ښه کور به سره خامو عکس به سره خامو دا تصور د ده فعالیږي ولې کله چې دی موبایل ګوري خو تصور خو نسته هلته شیان مستقیما ګوري نو دا تصور بیخي ورکېږي دا تصور چې ورک سه نو دی بیا وروسته نسي کولی چې فضایي شیان په ښه ډول هغه ذهن ته واچوي که نه ذهن ته واچي یا عمل ته حق کی یا مثلا عملی کارونه په ښه ډول ترسره کړي ځکه هلته شایسته فقط ویني او همداسې تېرېږي ویني او همداسې تېرېږي نو تصور حذف څه کله چې تصور حذف څه مشکل رامنځته کېږي او دا یې د لامل ګرځي چې دا یې راتلونکي کې په زده کړو کې په عملي کار کې په مسلک کې ښه مخته رانیسي ښه نو دا په دې معنا چې که چېرته بد عادتونه هم ترلاسه کوي یو ماشوم کورنۍ پکې مسؤله ده او که چېرته په موبایلو گیمونو په سکرین باندې اخته کېږي هم یې کورنۍ مسؤله ده اوس خو یو ماشوم په دغه ناوړه عادتونو باندې اخته سو که هغه مثلا د موبایل ناوړه عادت ده د گیمونو ناوړه عادت ده یا هم نور بد عادتونه دي دغه بد عادتونه او دغه په موبایل باندې روږدي کېدل او په سکرین باندې روږدي کېدل څه بدې پایلې درلودلی شي د یو ماشوم لپاره هغه کورنۍ کې چې دا لویږي سبا ته هغې کورنۍ ته څه بدې پایلې درلودلی شي خپل ژوند کې د څه ډول بدو پایلو سره مخامخ کېدلی شي لومړی خو کله چې یو ماشوم په گیم باندې په موبایل په سکرین روږدی سي نو ډېر زیات سستیږي یعنې ټمبلیږي کله چې ټمبل سه نو بیا کله چې موبایل بیا هغه زده کړو ته تحصیل ته مثلا مکتب ته دې ته ډېر ارزښت نه ورکوي دې ته یې ډېر ذهن نه وراوړي یا دې سره ډېره علاقه نه ښیي نو په یو سست انسان بدلېږي ځکه په یوه ځای ناست وي گیم کوي یا په موبایل کې سندره ګوري یا فلم ګوري یا سریال ګوري صحیح یا همچنان په تلویزیون کې هم نو لومړنی دا چې ټمبل هم مخته کېږي په تحصیل باندې په زده کړو باندې اغېز کوي
او لکه مخکې مونږ اشاره وکړه چې تصور حذفیږي کله چې تصور حذف سه نو دلته د ده د تصور هغه ظرفیت راکمي کله چې ظرفیت راکم سه دا بیا ډېر نسي کولی چې ځینې مسایل ذهن ته وچې ځکه ځینې مسایل تصور ته اړتیا لري چې موږ له کتاب نه اخلو که نه چې موږ له صنف نه اخلو له مکتب نه اخلو نو کله چې هغه دا ظرفیت کمزوری هغه په ښه ډول نسي اخیستی بیرته یې بیان هم له دې سره خرابیږي ډېری ماشومان دي ډېری ماشومان کله چې مثلا 3 کلني 4 کلني نو بیا 4 کلنۍ کې دوی یعنی خبرې نه کوي پرون هم ماته یو کس مسیج کړی وایي داسې یو ماشوم ده خبرې نشي کولی 3 کلن ده خبرې نه کوي خو کله چې تاریخچه واخیسته وایي دا یې ډېر زیات په موبایل کې او په سکرین او په آیپاډ کې ډېر مصروف ده نو موضوع همدا ده چې دا یې بیا خبرې نشي زده کولی زر نو زر په خبرو نه راځي صحیح یعنی دا ستونزه هم راپیدا کړي کله چې مثلا دا ماشوم دی ژوند په لومړیو مرحلو کې وي لکه 2 3 4 کلن نو زر ژبه نشي زده کولی ځکه ژبه کاروي نه ژبه خو په کارولو سره زده کېږي ژبه په غوږ نیولو سره زده کېږي نو دا خو غوږ نه نیسي فقط موبایل کې چاپېر ده گیم وهي او همدا گیم یې ټول ژوند ده نو بیا خو ژبه په اسانۍ سره نشي زده کولی دا بیا وروسته د ده په هر څه باندې تاثیر کوي په ټولنیز ژوند ځکه ټولنیز ژوند خو په ژبه ولاړ ده که نه موږ باید یو چا سره چې ارتباط نیسو باید ژبه وکاروو نو کله چې دا کمزوري وي نو دی بیا په اسانۍ سره ارتباط نشي ټینګولی په اسانۍ سره قناعت نشي ورکولی په اسانۍ سره ملګری نشي پیدا کولی ټولنیز ژوند یې په راتلونکي کې اغېزمنوي بل ګوره پابجي باندې اخته کېدل په پابجي باندې مثلا اعتیاد دا تاسو ډېر ځله اورېدلي وي په رسنیو کې چې مثلا یو کس جکس خپل ځان یې وواژه یو کس جکس د کورنۍ په پاکستان کې د کورنۍ غړي ووژل صحیح نو گیم ذهن ته همداسې یو آیډیا ورکوي همداسې یو جنګي آیډیا صحیح همداسې یو وژونکې آیډیا چې یا په ځان باندې حمله وکړي یا په نورو باندې صحیح نو ډېر ځله دا هغه کس چې په گیم باندې اخته وي معمولا په پابجي باندې نو هغه ډېر ځله یا ځان ته ضرر رسوي یا نورو ته حتی چلند یې له نورو سره خرابېږي په بد چلند راوړي او بدې پایلې معمولا په همدې شیانو پورې محدودې دي ښه اوس نو د حل لاره څه ده یو ماشوم خو په دغه ناوړه عادتونو باندې اخته سو نو کورنۍ غواړي چې دوی په ناوړه عادتونو باندې اخته سي او نه هم طبعا کله چې ماشوم لویږي آهسته آهسته نه غواړي چې دا د یو وخت کې په دغه ډول یو حالت کې وي نو د حل لاره څه ده اوس خو دا ستونزه رامنځته شوله که د هر چا بېمسؤلیتي وه اوس یو ماشوم په دغه حالت کې دی څه باید وشي اوس له دې نه وروسته د حل لاره شته ده که شته ده څه ده باید کورنۍ متوجه اوسي لومړی خو باید په مخنیوي وغږیږو یعنې که هغه طب کې یو اصطلاح ده وایي وقایه بهتر از معالجه است صحیح له معالجې نه وقایه بهتره ده که چیرې موږ وکولی شو چې ماشوم ته د موبایل پر ځای تصویري کتاب ورکو قصهیي کتاب ورکو ور ویښیو که نه که چیرې ماشوم وړکی وي تصویري کتابونه ورته واخلو او که چیرې لوی وي قصهیي چې هغه قصه په تصور باندې بناوي یعنی تصور فعال کړي دا به د دې لامل شي چې ماشوم له موبایل نه لرې سي بل ماشوم ته وخت محدود کو د سکرین کارولو که هغه تلویزیون وي مثلا د ورځې 1 ساعت یا 2 ساعته په مختلفو وختونو کې داسې هم نه چې متواتر 2 ساعته مثلا نیم ساعت اوس نیم ساعت ماسپښین نیم ساعت بېګا او همداسې مختلف ورسو سره صحیح یعنې باید وخت محدود سي که چیرې یو ماشوم په طبعا په دغه مسله اخته سي چې ډېری ماشومان بدبختانه پې اخته دي نو ورو ورو باید دا مسله راکمه کړو مثلا که یو کس په گیم باندې اخته وي په یوه وار باید دا گیم موبایل دا شی پې بند نه کړو ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده که چیرې موږ په یو چرسي باندې یو ډول چرس بند کړو هغه د هغه رفتار له کنټروله وځي صحیح ده یا په ځان حمله کوي یا په نورو صحیح که چیرې گیم هم عین شی ده که چیرې گیم سکرین یا مثلا موبایل آیپاډ نه دی په یوه ور لرې کوو دا په ده باندې بدې اغېزې کولی شي مثلا کولی شو ساعتونه یې رقم که چیرې دی 15 ساعته گیم کوي یا مثلا 15 ساعته سکرین ګوري موبایل کې اخته وي هغه کولی شو مثلا 4 ساعته یې کړو بل هفته کې 3 ساعته کړو پې بل هفته کې 2 ساعته کړو همداسې 1 ساعته راولو او
ورو ورو یې ترې وباسو. په جای باید بدیلې چارې هم وي، صحیح ده. په جای بدیلې چارې داسې چارې ورته منظمې کړو چې هغه هدفمندې لوبې وي، لکه مثلا والیبال څه، لکه فوټبال څه، لکه توپ څه، لکه کرکټ څه، لکه نور مثلا دا هدفمندې لوبې دي، هم بدن ته ګټه لري او هم یو څه زده کوي، کیدای شي په راتلونکي کې یو ښه کرکټر سي، یو ښه فوټبالر سي، یو ښه انسان ترې جوړ سي. ولې که چیرې داسې روانې په یو ټنبل انسان بدلیږي. بل مثلا درس ته یې متوجه کړو، هر څومره چې د درس کې ګڼې دغو کسانو خویونه، دغو کسانو پرمختګونه ورته مخته کړو چې هغه ښه مخته تللي دي، ښه پرمختګ یې کړی دی، ښه روان دي، ښه اقتصاد لري، ښه ژوند لري، او بیرته دغو کسانو چې تحصیل یې نه ده کړی په غذا بخته دي، نو دغو بدګڼې ورته بیان کړو. دا به د دې لامل شي چې ورو ورو دی له گیم نه د مثبتو چارو پر لور راواوړي. څومره ښه. که چیرې یو ماشوم ژاړي مثلا له پیله څخه، لکه تاسو چې سره هم ویلې چې تداوي وقایه ښه ده، نو د وقایې لپاره که مثلا یو څوک غواړي چې ماشوم په راتلونکي کې د دغه ډول حالت سره مخامخ نشي، له پیله دوی متوجه اوسي. کله چې ماشوم ژاړي یا مثلا له پلاره موبایل غواړي یا مثلا له خپلې مورجانې موبایل غواړي، دوی باید څه ډول دلایل ورته ووایي او هغه وخت کې باید هغوی سره څه وي تر څو دغه د ماشومانو ذهن له پیله واړی؟ په لومړی کې خو اول باید دوی په خپل ځان باندې موبایل محدود کړي. یعنې ډېر ځله ډېری میندې پلرونه 1 ساعت 2 ساعته په موبایل کې اخته وي، صحیح ده. یعنې موبایل ګوري، په موبایل کې گیم کوي یا مثلا په فیسبوک کې اخته وي، نو ماشوم فکر کوي چې دا خو صحیح کار ده، نو چې مشر پلار یې کوي، مور یې کوي، نو حتما ښه کار ده، نو زه تیم کوه. نو دوی باید خپله موبایل محدود کړي، یا مثلا د ماشوم له دید نه لرې وساتي دا موبایل. هر څومره چې د ماشوم له دید نه موبایل لرې وساتل سي، هماغومره کیدای سي چې ماشوم هم له موبایل نه لرې واوسي، صحیح ده. بل هغوی په نورو شیانو مصروفه کړي، لکه مثلا کتاب، کتابچه، قلم، لوبې، پارک ته بوول، مثلا په کورنۍ لوبې لکه ځینې توپونه دي، ځینې نور شیان دي، په دې باندې لوبې ورزده کړي. بل کله چې مثلا ماشوم ژاړي، موبایل غواړي، موږ باید د ماشوم د ژړا تحمل ولرو. زه مطمئن یم چې د ماشوم ژړا له 15 دقیقو 10 دقیقو نه اضافه کیږي، صحیح. نو که چیرې دومره ژړا تحمل کړي، وروسته ماشوم پوهېږي چې نه بیا ځینې امرخیل صاحب دا هم وایي چې د ماشوم ژړول 10 دقیقو پورې 15 دقیقو پورې هغه په راتلونکي خشنه مخته کوي، د هغه عادتونو باندې دغه ژړا هم بده پایله لري. بیا میندې او پلرونه د دې لپاره چې هغه ماشوم یې ضدي نه شي، د دې لپاره چې هغه وخت کې د هغه زړه ډېر ونه ځورېږي، نو طبعا باید دوی هغوی خبره مني. نو فکر نه کوئ چې دغه 15 دقیقې دومره ډېره ژړا دا مشکله تمامېږي، هغلته باید یو بله د حل لاره وي؟ وګوره ښه، ضدي په هغه وخت کې کېږي چې دی د ده ضد پوره سي. ګوره که هر څومره چې موږ د ده ضد ته ارزښت ورکوو، هغومره د ده ضد اضافه کېږي. ښه، کله چې دی 15 دقیقې وژاړي، له خپل ضد نه په شا کېږي، ښه، هغه موبایل نه په شا کېږي، هغه څه چې غواړي له هغه نه په شا کېږي. کله چې په شا څه، نو بیا یې بل شي ته ذهن وراوړي. مثلا یوه بله منبع ده، لکه مثلا لوبې دي، لکه کتاب ده، لکه له ملګرو سره بهر وتل دي، که نه، دې ته یې فکر کېږي چې مثلا دا منبع خو ستاسې د خوشحالۍ ځای دی، یوازې دا منبع خو نه ده. نو کله چې له خپل ضد نه په شا سي، یعنې مونږ د هغه ضد ته ارزښت ورنه کړو، یو بل شي باندې تشویق کړو، هغه هغې خواته میلان پیدا کوي. ځکه انسان د تشویق وږی ده، د عاطفې وږی ده. کله چې مونږ د یو شي په اړه غلي کېږو، مثلا هغه ته ډېر ارزښت نه ورکړو، ډېر تمرکز نه پرې کړو، هغه بل شي ته میلان پیدا کوي. کله چې په هغه باندې تشویق کړو، نو بیا هماسې په همغه مسیر ځي او مخته ځي. 15 دقیقې ژړا، 10 دقیقې ژړا، دا هېڅ کله هم نسي کولی چې مثلا قهر لوړ کړي، بلکې دا کس له ضد نه په شا کوي. کله چې له ضد نه په شا سه، په بله موضوع کې موږ تشویق کړو، ورو ورو رفتار سمیږي او ماشوم سمې لارې ته ځي. څومره ښه. راځئ په پای کې دا راته ووایي که چیرې دغه ناوړه عادتونه له منځه ولاړ شي، ماشومان له پیله دغه ډول عادتونه ونه لري، نو راتلونکي کې به یې کورنۍ خپله دغه ماشوم او دغه جامعه څومره د ښو څخه برخمنه شي، او څومره به دا تکړه وي آهسته آهسته چې تنکی ځوانېږي، بیا بشپړ ځوانېږي او همداسې تر پایه.
په لومړی خو باید ووایم چې که چیرې یو ماشوم په موبایل معتاد نسي په ناوړه عاداتو معتاد نسي په سکرین معتاد نسي نو اول خو ټمبل کېږي نه ډېری ماشومان ما لیدلي دي وایي نه یې سي ویلی مکتب ښوونځی نه سي ویلی وایي مخ ته نسي تللی دی درس نسي ویلی هغه په موبایل اخته وي په موبایل روږ دی وي نو چې په موبایل روږ دی وي به څنګه درس ووایي هغه هماسې ټمبله مخته دوی وایي چې نه د ذهن خراب ده مغز خراب دی ذهن خراب ده دماغ خراب دی په داسې حال کې چې داسې نه ده چې دوی دماغ خراب دي نه دوی یوازې د دوی فکر یوازې په بل شي باندې اخته ده په بل شي باندې دوی مخته روان دي په بل شي باندې فکر په بل شي اخته ده نو کله چې فکر په بل شي اخته شي نو بیا هغه کله درس زده کولی شي هغه کله بیا مثبتو مسایلو ته راتلی شي نو لومړی خو به ټمبل نه وي په ښوونځي کې به ښه مخته ځي په درس کې به ښه مخته ځي بل رفتاري اړخه لکه موږ چې مخکې اشاره ورته وکړه استاد دغه موضوعات مو بیرته د یاده ونه وځي بیرته په همدغه موضوع باندې راځو ځینې په دې باور دي وایي ځینې سافټویرونه رامنځته شوي دي چې مثلا په هغه کې درسي مواد ځای پر ځای شوي دي ځینې ګیمونه دي چې مثلا په هغه کې درسي مواد ځای پر ځای شوي دي ځینې کارټونونه دي حتی ځینې تصویرونه ویډیوګانې دي چې په هغه کې کارټونونه د درسي مواد ځای پر ځای شوي دي په موبایلونو کې د گیم له لارې د ګیمونو د کارونې له لارې همدارنګه د کارټونونو د ځینو ویډیوګانو له دوی کولی شي هغه هم زده کړي دغه موبایل کارونه بیا د هغه موبایل کارونې سره چې مخکې موږ پرې خبرې کولې فرق کوي که نه دا هم کټ مټ هماغه شی احتیاط یو احتیاط ده ښه او موږ کولی سو هغه څه چې هلته ورکوو په موبایل کې ورکوو کولی سو په کتاب کې هم ورکوو صحیح ده احتیاط یو احتیاط او دغه ته مونږ احتیاط ویلی سو صحیح ده ولې ما مخکې م ویلی چې که چیرې مثلا دا مسله متواتر 1 ساعت نه وي متواتر 2 ساعته نه وي بیا موږ احتیاط نسو ورته ویلی صحیح ده تر 1 ساعته پورې چې متواتر نه وي کله مثلا 15 دقیقې اوس 15 دقیقې بیا یا مثلا نیم ساعت اوس نیم ساعت بیا دا احتیاط نه ده صحیح ده کولی سو دوی له ټکنالوژۍ سره هم عادت کو اما که چیرې دا رسیږي 3 ساعته متواتر ته 4 ساعته متواتر ته دا بیا احتیاط ویل کېږي صحیح ده نو کولی سو بالکل هغه آموزشي ګیمونه د 2 ساعت بخښنې سره اوس قریبه پیال رانه غورځېدلی وای دغه هغه چې دی کله کله ځینې وایي د موبایل کارونې لپاره که مثلا تاسو چې ویلې 2 ساعته تاسو موبایل وکاروئ همغه 2 ساعته چې تاسو هغوی ته موبایل ورکوئ نه به دوی معتاد شي په موبایل باندې چې مثلا دوی به همیش موبایل کاروي یا هم هغه 2 ساعته چې کاروي په ښې لارې به یې کارولی که چېرته درسي مواد پر ځای پر ځای شي بلکل ځینې آموزشي ګیمونه سته ځینې آموزشي برنامې سته سافټویرونه سته ولې داسې 2 ساعته متواتر باید ماشوم نه وي پیاده صحیح ده داسې مثلا وکړه 15 دقیقې اوس یا نیم ساعت اوس نیم ساعت وروسته هم به ساتیري شي هم به درس ویلی بلکل درس به یې وي دا به هم وي ځکه له ده جینه هم درس زده کوي له هغه جینه هم درس زده کوي نو کولی شي په همدغه ډول مخته لاړ شي صحیح ښه راځو په ځوانۍ کې هغه ماشومان چې مثلا ډیر زیات گیم نه وي کړی ډیر زیاتې جنګي لوبې نه وي کړې یا مثلا له موبایل سره ډیر زیات مصروفه نه وي نو هغوی څه ډول ذهنیت لري څه ډول پراخه ذهنیت خاوندان وي هغوی څومره چې گیم کم وي مخکې مونږ اشاره وکړه چې یو خو ټمبل نه مخته کېږي بل دغه ماشومان په رفتاري ستونزو نه اخته کېږي یعنې رفتاري ستونزې سلوکي ستونزې چې هغه معمولا خشن چلند ده بد چلند ده قهر ده غوسه ده نورو ته بده ژبه کارول دي ځکه کله چې موبایل ترې واخلي خو بده ژبه باید وکاروي که نه دا یې ورو ورو عادت کېږي نو بیا یې بیرته ورکوي دا ډیر ناز نه ده ډیر ناز یو کس د وضعیت ته رسوي موږ باید په نورمال حالت کې اوسو یعنی په اعتدال کې اوسو کله چې ماشوم ته ډیر ناز ورکول کېږي هم خرابېږي کله چې ډیر محدودېږي هم خرابېږي نو هغه اعتدال باید غوره کړو انډول باید غوره کړو د ماشوم په هغه کې په تربیه کې موبایل ورکړو ولې هغومره نه چې پرې معتاد سي صحیح ده سکرین ته یې پرېږدو کارتون ته یې پرېږدو ولې هغومره نه چې پرې معتاد سي نو دا په راتلونکي کې ښه ذهنیت ولري په مسلک کې به هم ښه مخته ځي په زده کړو کې به هم ښه مخته ځي په تحصیل کې به هم ښه مخته ځي او ټولنیز ژوند فردي ژوند په راتلونکي کې کورنی ژوند به هم ډېر ښه وي ښه په پای کې مو کورنیو ته د ماشوم د ښې روزنې په تړاو 2-3 سپارښتنې لرم بعد هغه نه بیا ورځو سره کورنۍ هر څومره چې وکولی سي ماشوم باید له سکرین نه د
هارت په لور یعنی هغه د کتاب په لور رهي کړي. هر څومره چې کولی سئ له سکرین له موبایل له آیپاډ نه ماشوم ته د آیپاډ له ورکولو د موبایل له ورکولو د سکرین د ګیم نه ورکولو یا د ګیم له ورزده کولو نه په کلکه مخنیوی وکړي، بلکې ډیر کم چې هغه بیا چې ماشوم ځان له نورو سره پرتله نه کړي، چې یعنی هغه کولی سي ګیم ولري، ګیم وکولی سي، هغه کولی سي موبایل واخلي ولې زه یې نسم اخیستی. نو تر دغه حده ډیر کم ماشوم ته کولی سي سکرین ورکوي، موبایل ورکوي. پرته له هغه نه ماشوم باید ډیر د کتاب په لور رهي سي. ډېره زیاته مننه. خیر اوسې امرخیل صاحب چې راغلی ګډون مو راسره وکړ او د ماشوم د ښې روزنې په تړاو مو له والدینو سره خپل معلومات او نظریات شریک کړل. خوشحاله اوسئ. خیر اوسئ. سلامت اوسئ. درنو لیدونکو خپرونه دوام لري. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. د خپرونې د پای شیبې دي. ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله. هغه لیدونکي چې موږ سره تر دې دمه پاتې ول له هغو څخه ډېره زیاته مننه کوم، او هغه لیدونکي چې دغه خپرونه غواړي بیا له موږ سره تعقیب کړي او یا هم ترېنه پاتې وي دا خپرونه، نو کولی شي چې په ټولنیزو رسنیو کې شمشاد ټي وي او د شمشاد خپرونې تعقیب کړي، تر څو دا خپرونې له موږ سره یو ځای تعقیب کړي او د خپرونې له محتویاتو برخمن شي. نو تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې د شمشاد ټي وي پیج، د شمشاد نیوز پیج او همدارنګه د روڼ سهار پیج در سره تعقیب کړئ او د خپرونې له محتویاتو څخه ځانونه باخبر کړئ. همدارنګه موږ په ټویټر کې هم د شمشاد ټي وي او د شمشاد نیوز پیج لرو، پاڼه لرو، تاسو کولی شئ هغلته هم موږ در سره تعقیب کړئ. همدارنګه په انسټاګرام کې هم موږ د شمشاد ټي وي پیج لرو، تاسو هغلته هم موږ در سره تعقیبولی شئ. او په یوټیوب کې هم زموږ د شمشاد ټي وي پیج دی، د شمشاد نیوز خپل چینل دی، تاسو کولی شئ چې هغه هم در سره تعقیب کړئ او د خپرونې له ټولو محتویات څخه ځانونه باخبره کړئ. نو درنو لیدونکو لکه څه رقم مې چې مخکې ویل د خپرونې د پای شیبې دي. باراني ورځ ده، نن هم د بارانونو اټکل شوی دی، سبا هم د بارانونو اټکل شوی دی. په دې اونۍ کې تقریبا 4 ورځې 5 ورځې د بارانونو اټکل شوی دی. تاسو هم ځانونو ته ډېر زیات متوجه اوسیږئ. هغه سیمو کې چې د بارانونو ترڅنګ د سیلابونو اټکل شوی دی، له هغو سیمو څخه ځانونه حتما وباسئ، ځکه خدای مکعب که سیلابونه راځي نو بیا موږ تاسو د مالي او ځاني زیانونو سره مخامخ کیږو او موږ تاسو نه غواړو چې د دغه ډول یو حالت سره مخامخ شو. نو دغه شپو ورځو کې هم ځانونه ګرم وساتئ او هم بارانونو ته ډېر زیات پام وسي، تر څو خدای مکه ستونزې درته را پیدا نه کړي. درنو لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. تر بیا چې زه بلال مشل سره د ټولو تخنیکي همکارانو ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم. په لوی الله مو سپارم. الله مو مل شه، ښې چارې او پاتې ورځ مو نیکمرغه. له لیدلو مو مننه.